بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بالا یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم او د یو نوي قصې سره د یو خوندورې او مزیدارې قصې سره د هغه مینولو لپاره چې څوک وایي چې د دیوانو د پریانو او داسې ښایسته مزیداره قصه راته وکړه، نو ډېره خوندوره قصه مې راوړې ده او زما په خپله ډېره زیاته خوښه شوه. قصه لږه اوږده ده، انشاءالله دوه درې قصو کې به ختمېږي، خو هم مینوال فرمایش کولی چې د دې نه مخکې ما یو دوه درې لنډې قصې ورکړې، نو بیا پکې ګلونو او مینوالو فرمایش وکړو چې یاره اوږدې قصې، نو ټیک ده اوږده قصه خو عینک والجن موږ یو خوندي کړه او ورپسې به دا چې کومه ده ډېره مزېداره خوندوره ده، د هغې نه ښکلې قصه ده. د دوو درېو قصتونو به انشاءالله ډېره بهتر څه اوږده نه ده، دا به کوو انشاءالله. په لنډو به قصو له راځو او دا درخواست دی د زما د ورور او زما د ملګري د نوید خان د کاټلنګ زموږ سره رابطه ساتي، ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه ملګری دی زموږ او ډېر په شوق ویډیو ګوري. دا درخواست د هغه دی او بس قصې له به راځو که خیر وایي چې پخوا په زمانه کې په یمن کې یو بادشاه و، ډېر عادل بادشاه و، ډېر لوی بادشاهي وه د هغه او تر ډېر لرې لرې پورې د هغه نوم مشهور و. دغه بادشاه له دغه بادشاه وایي ډېر وخت زامن نه او ډېر وخت بعد دله الله یو زوی ورکړ، چې زوی وله ورکړ نو چې د بادشاه زوی وشي، د عام سړي زوی وشي هغه څومره خوشحاله وي، چې بادشاه د یو بادشاه زوی وشي نو هغه به څومره خوشحاله وي. بادشاه زورور خوشحاله دی او دومره خوشحاله دی چې خلکو کې انعامونه تقسیم کړه او مټایانې او زر جواهر او چې څه د هغه په مخه راتله نو په خلکو کې تقسیم کړه. په هغه کال په دغه یمن کې 6,000 ماشومان په دغه ورځ شي، نو د اعلان وکړو چې دغه ټول 6,000 ماشومان چې دي نو دغه د دغو د پاللو ذمهواري چې کوم ده نو هغه به زما دغه به زه پالم، د دې خرچ خوراک د دې هر څه به زه کوم. د دې ټولو ماشومانو لپاره نوکرانې ونیوی شوې، هغه نوکرانو به دوی دغه کو او د دې بادشاه د زوی چې کوم دی دلی نوم کېښوده حاتم. حاتم نوم یې وله کېښوده نو دې بادشاه زر چې کوم دی نجومیان راوسته، هغو ته یې وویل چې یاره ما ته زما د دې زوی مستقبل وښیه، دا راته وښیه چې دا سړی به دا هلک به څنګه سړی به دې خېږي، څنګه ځوان به دې خېږي. هغو چې د حاتم د قسمت حساب کتاب ولکه نو بادشاه ته ویل چې بادشاه سلامت مبارک شه، تا له خو الله تعالی داسې فرزند درکړی دی او داسې یو زوی دله درکړی دی چې دا د ده نوم به په ټوله دنیا مشهورېږي او دی به د خدای د مخلوق خدمت کوي او خپل مال او خپل زر او خپل چې په څه د ده اثر کېږي نو هغه به دی د خدای د مخلوق په خدمت کې راولي او د خدای د مخلوق خدمت به دی کوي. د غریبانانو د مسکینانو چې کوم دی هغه به مدد کوي دی. غرض دا چې دا به ډېر نیکي ډېر بهادر به او حسن خو هغه له هسې الله ورکړه، ډېر ښایسته او ډېر ښایسته ماشوم و. بادشاه چې دا واورېده نجومیانو له ډېر انعامونه ورکړه، هر څه یې وله ورکړه، رخصت یې کوله. نو په دغه ورځ په کومه ورځ دی پیدا شوی دی، اوس 6,000 ماشومان دي، د ټولو دپاره نوکرانې نیوی شوي دي او 4 نوکرانې چې کوم دی د حاتم دپاره ونیوی شوې. اوس حاتم له پی ورکوي، خوراک ورکوي، خو حاتم چې کوم دی هغه جاړي، خوراک نه کوي. بادشاه بیا خفه دی، خدای پاکه دا څه ناسازه وشو، هلک پی نه خوري، خوراک نه کوي. زر زرې طبیبان راوغوښته، هوښیار خلک یې راوغوښته چې څه قصه ده. نو هغو ته ووایي چې بادشاه سلامت په دې کې نور هېڅ مسله نشتي، خو دا حاتم چې کوم دی د ده اوس نه خوی ماشاءالله داسې جوړېږي روان دی او تاسو اول د ماشومانو له پی ورکوئ، د نورو ماشومانو له بیا دله ورکوئ نو بیا به دی پی وسکي، ځکه چې دی دا نور ماشومان د ځانه مخکې کول غواړي. بادشاه چې دا واورېده نو بس هماغسې وکړه، هغه نورو بقایا چې کوم ماشومان وو هغو له یې مخکې پی ورکړه، بیا چې کله وروسته هغه له پی ورکول بس هغه ښه په طبیعت پی وسکه، ښه په مزې سره، ښه په خوند سره. وخت تېرېده حاتم د 14 کاله شو، ډېر ښایسته ډېر خوبرو نوجوان ترې وته، ډېر حسین و جمیل سړی ترې وته. د ښکار ډېر شوقین و، خو ښکار ته د طریقه څه وه
چې ښکار به ده په څه شي پسې منډې والې نو ویشته به یې نه، خوا به یې راونیو، بس د شوق به پوره شو چې ما ښکار وکړو، خوراک سره یې دغه نه و، بس بیا به یې پرېښود نو هغه به بیا لاړ. نو دا د ده عجیبه یو دغه بل دی چې د 14 کالو شو نو مخې سره چې د پلار خو بادشاه نو چې د پلار څه زر جواهر څه په خزانه کې چې په کم شي به یې لاس بر کېده، څوک غریب څوک عجز څوک نادار به یې لیده بس هغه له به یې ورکه ورسخته ووایي. بادشاه پې هم خفه نه و، بادشاه پې هم خوشحاله و. او د حاتم نوم چې دی په دې وړوکوالي کې چې کوم دی نو ورو په ورو په مشهورېدو شو. حاتم یوازې په انسانانو نه چې بلکې په ځناورو به هم ډېر له خوږه و او ډېر رحمدله و. یو ورځ دی په ځنګل کې روان دی او په اس باندې سور دی، ناګهانه د ده مخې ته یو منظرې چې کوم دی هغه راغی. اوس یې حاتم ته پته ولګېده چې یاره دا خو چې کوم دی ډېر ضرري څیز دی او که د ده سره جنګ نه کوې نو تا خوري او که جنګ ورسره کوې نو دا شی به زخمي شي، دا خو چې کوم دی نو ساه لرونکی دی او جاندار څیز دی، دا به زخمي شي تکلیف به ورته ورسي. دغه خو د ده پړه جوړه نه وه چې یاره ده ته تکلیف ورسي. بس دی د اس نه راکوز شو او منظره چې دی اوس ډېر په غوسه کې دی، غړمبېږي، د ده مخې ته ولاړ دی چې یاره بس اوس په ده حمله کوم. بس د حاتم ښکلی د اس نه راکوز شو او دې منظرې ته یې آواز وکړو چې ای منظریه داسې کار وکړه چې زه تا ته څه نشم ویلی، خو ته به ډېر وږی او ته داسې کار وکړه راشه زما د وجود نه څه ځای وخوره چې ستا لوږه پې مړه شي او بیا ځه. منظرې چې دا واورېد رامنډې کړې و د هغه په خپو کې پرېوتو، سر یې ورته کښته کړو د هغه په خپو کې پرېوتو. حاتم چې دا ولیده نو منظرې ته یې وویل چې ای منظریه ای د ځنګل بادشاه دا خبره زما خوښه نه ده چې زما د خوا نه زما د در نه دې څوک وږی یا څوک تش لاړ شي. ته که زما غوښه نه خورې زما غوښه خوړل نه غواړې نو زما دا اس وخوره، په ده باندې چې کوم دی خپله لوږه مړه کړه او بیا ځه، خو تش مه ځه. منظري سر اوچت کړه، اول یې ده ته وکاته او بیا ول دې اس ته وکاته او بیا یې چې کوم دی سیده لارې ونیوه او غلی لاړ. نو حاتم له خدای داسې کمال او داسې یو عجیبه شخصیت ورکړی و. همدغه زمانه ده د خراسان په ښار کې، خراسان چې کوم دی په هغه باندې هم یو بادشاه دی، ډېر عادل بادشاه دی، ډېر مشهور دی، د لرې لرې پورې د عدل او د انصاف ډېر مشهور دی. بخښنه غواړم نن زما لږ صحت ټیک نه دی خو بیا هم کوشش کوم چې ښه ریکارډینګ کوم ستاسو لپاره. نو د دغې بادشاه عدل او انصاف چې کوم دی نو په خوا او شا ملکونو کې غرض دا چې په دې ټول ځای کې خور دی. د دغه بادشاه په دې ښار کې یعنې په دې خراسان کې یو سوداګر به اوسېده، د هغه نوم برزخ و. دغه سوداګر برزخ نومي سوداګر چې دی دا د بادشاه ډېر خاص دوست و او د بادشاه چې کوم دی نو ډېر خوښ او ډېر ښه ملګری و. د دغې برزخ یوه لور وه د 4 کالو، زړه خبر ده. د ده د 4 کالو لور وه او هغه چې کوم ده ډېره ښایسته وه، ډېره حسین و جمیل وه او ډېر ښه نقش او نقوش له خدای ورکړي وو. د دغې حسن او د جمال د وجې ورته د وړوکوالي نه نوم حسن بانو ایښودی شوی و، حسن بانو. دغه ماشومه چې کله د 4 کالو شوه، دغه جنۍ د حسن بانو چې کله د 4 کالو شوه نو دغه برزخ سوداګر چې کوم دی صحت خراب شو، صحت یې خراب شو، طبیعت یې خراب شو، بس بیخي چې کوم دی نو کټ یې ونیو. کټ یې ونیو بس یې برزخ ته پته ولګېده چې یاره زما خو نور حالات خراب دي، بس مرګ له ورغلی یم. بس ده داسې کار وکړو چې بادشاه ته یې دغه وکړو چې یاره زما تپوس دې وکړي، پیغام یې ولېږو. بادشاه خو د ده ملګری و، بس هم د ده ځای ته په منډه منډه راغی چې یاره دا خو زما ملګری چې دله څه چل. بس دله چې راغی نو دې برزخ ورته ووایي چې یاره زما صحت خراب دی او شک مې نه شي چې څه ورځې زه وپایم، خو بس دا زما لور ده او دغه زما مال او جایداد دا ما تا ته وسپارل او د نن نه بعد چې کوم دی نو ته به د دې ذمهوار او ته به د دې چې کوم دی نو څوکیدار یې او ته به دا ساتې. څه لږې ورځې وشو چې برزخ سوداګر چې کوم دی هغه مړ شو
حسن بانو ته دغسې یتیمه پاتې شوه ماشومه او د دنیا جهان مالو چې کوم دی نو هغه ترې پاتې شو زرو جواهراتو مطلب دا چې سوداګرو خو ډېره لویه پیسه ورسره ډېر مالدار سوداګرو ډېر مال دولت ترې پاتې شو. کله چې برزخ سوداګر مړ شو نو د بادشاه حکم وکړو چې د دې ماشومې د پاللو دپاره چې کوم دی نوکران او دایانې ونیوی شي. دایي هغه ښځه چې کومه یو کور کې وساتلی شي د ماشوم د بچي خدمت کوي، اردو کې ورته دایي وایي، پښتو کې زما نه اوس دې ټایم کې نوم یاد ده چې څه شی نو دایانې ورته ونیوي. او د دغې حسن بانو کم مال دولت چې کم دی نو هغه هم دغه حسن بانو ته حواله کړو او څوکیداران یې پرې مقرر کړل چې دا هم د دې مال دی، د دې دولت دی، هم د دې په پکار راځي چې دا لوی شي. دا حسن بانو چې کوم دی د 1400 کالو شوه، د یو غټ محل دی، دغه د پلار دا محل چې دی په دغه کې اوسېږي، د 1400 کالو شوه او دغه چې کوم دی د ځوانۍ دریاب یې په چاپو شو، ډېره ښایسته ډېره حسین و جمیل وه. دا یو ورځ یې د خپلې دایي ته وویل چې یاره زما دا اړه کېږي چې یاره زه ټول مال او جواهرات چې کوم دي دا خپل مال دولت چې کوم دی دا د خدای په دې انسانانو کې تقسیم کړمه او واده ته مېړنې کېږي، ځکه ما ته په دې دنیا کې داسې څوک وفادار او داسې څوک بهادر نه ښکاري چې زه ورسره واده وکړم او واده ته مې ډډې نه لګي. زه چې دا هر څه دغه کړمه او بس یو طرف ته د خدای په یاد کې مشغوله شم چې د دنیا نه خلاصه شم. خو چې دا به څنګه کېږي، ولې چې دا خو ډېره حسین و جمیل وه، ډېره ښایسته وه، د ډېرو شهزادګانو، ډېرو پادرانو، ډېرو خلکو چې کوم دی د دې د حسن چرچې اورېدلې وې، نو هر چا به دا خواهش و چې یاره د دې سره دې زما واده وشي. نو دغه د دې نه خو دې نه ځان خلاصو. نو دایي ته یې وویل چې یاره ته اوس ما ته څه داسې طریقه وښیه چې زه د دې لانجې نه خلاصه شم. دایي ورته وویل چې دا خو اسانه خبره، بوډۍ ښځه وه، ډېره هوښیاره ښځه وه، دا اسانه خبره ده. وایي چې څنګه؟ وایي چې به زه به تا ته یو 7 سوالونه ووایم، هغه 7 سوالونه به ته په کاغذ باندې ولیکې او بهر زموږ د محل په دې دروازه به یې ولګوو. که هغه 7 سوالونه جوابونه چا راوړه نو خو ټیک ده، هغه به تا سره واده وکړي، او که چا رانه وړه نو بس دغه خبره پاتې ده. نو حسن بانو دې دایي ته ووایي چې ته ما ته هغه سوالونه ووایه. هغه سوالونه ما ځان سره په دې کاغذ لیکلي چې یعنې کېږي رانه. په سوالونو کې اولنی سوال دا دی چې یو پیر یې لیدلی دی او د دویمه پیر یې لیدو یې ډېر غټ ارمان دی، دا څه څیز دی او دا خبره چا کړله، دا څوک دی؟ د دې سوال جواب پکار دی. دویم سوال دا دی چې نیکي کوه او سین ته یې اچوه، د دې خبرې راز پکار دی، د دې خبره جواب پکار دی. بل سوال دا دی چې بدي د هېڅ چا سره مه کوه، که د چا سره وکړه نو په خپله به درته میلاویږي. بل سوال دا دی، څلورم سوال دا دی چې د رښتیني سړي دپاره، د رښتیا ویلو سړي دپاره همیشه راحت وي. پنځم سوال دا دی چې د کوهي ندا خبر به راوړي. شپږم سوال دا دی چې هغه لال موتی یعنې لال چې کوم د مرغابي کوم مارغه چې دی مرغابي هغه دغه ونې کې مارغه هغه لال چې د مرغابي د هګۍ برابر دی، یو لال دی، د هغې ملګری به راوړي. داسې لال دی چې د مرغابي تاسو به لیدلی مرغابي هغه زما نه اوس پښتو کې نوم یاد ده، د هغه مارغه د هغه چې کوم انډی یو لال دی چې د هغه د مرغابي انډې برابر دی، خو صرف یو دی او د ده بله جوړه ده، یعنې د ده په شان یو بل دی. نو په شپږم سوال کې دا شرط دی چې دغه لال به راوړي. اووم سوال او آخري سوال دا دی چې د حمام بادګر حال به راوړي، دغه خبر به راوړي. دا سوالونه چې حسن بانو واورېدو نو حق حیرانه شوه چې یاره د دې سوالونو جوابونه خو ډېره لکه ناممکنه خبره ده چې څوک راوړي. دا ډېره خوشحاله شوه او بس وایي چې دا خبره ستا ټیک ده. دې هم دغه سوالونه ولیکل او چې کوم دی په دروازه یې ولګول. نو داسې د پیو مجنونان عاشقان چې به راله او دغه سوالونه به یې ولیدل، هغه خو به د لرې نه وتښتېده
چا ورته تن نه و تړلی. خو رښتینی عاشق چې نو هغه د دې سوالونو د دې ازمایښونو د دې نه نه هېرېږي. خو لا داسې څوک پېښ شوی نه دی. یو ورځ دا حسن بانو په خپل محل کې چوت ته په چې کوم په اوچت منزل کې دی په هغه کمره کې یا په هغه چت ناسته ده، کته د بازار تماشې کوي، بازار د دې د محل نه ښکاري. دا څه ګوري چې یاره یو بزرګ شکل کې سړی دی، اوږده ږیره یې ده تکه سپینه، او چې کوم دی ډېر په شان او ډېر په ټاټ باټ کې را روان دی. د دومره شان دی چې اوس نوکران د ده نه مخکې ځغلي او د سرو خښتې د ده خپو تږدي او دی چې کوم دی په دغه خښتو باندې په شان او شوکت سره یو قدم علي روان دی. ته به وایې چې څوک دی. دا حسن بانو ډېر حیرانه شوه چې تاله څنګه سړی دی په دغه سړي پسې چې کوم دی نو د خلکو پسې یو درړه ورپسې ده. حسن بانو حیرانه شوه، خپله دایي راوغوښته، هغې ته وایي چې هی دا سړی څوک دی؟ دا خو درته ډېر کمالي سړی او ډېر اوچت سړی راته ښکاري، دته خو ډېر قدر او دغه دی. بیا هغه دایي ورته ووایي چې جي دا چې کوم دی دا د بادشاه سلامت پیر دی او دا ډېر نیک سړی دی او دا د بادشاه سلامت ځای ته هم کله ناکله ځي او بادشاه سلامت د ده ځای ته هم راځي. نو دی اوس د بادشاه سلامت ځای ته روان دی او دا د بادشاه سلامت نوکران دي، ده ته په هر قدم باندې د سرو خښتې ږدي، دی په هغې چې کوم دی نو قدم اخلي او روان دی او شاته پسې بیا راټولوي، دا د ده قدر کوي. خو دا فقیر سړی چې کوم دی نو دا بزرګ چې دی نو دا د دنیا سره او د مال دولت سره او د دې شیزونو سره د ده بیخي نه لګي. حسن بانو زړه ته څه خبره پرېوته، دا سړی ورته څه ټیک ښکاره نه شو. هسې دی بعضې سړي نظر تیزي د سړي رنګ د لرې نه وپېژني. دې حسن بانو د خپل دایي ته ووایي چې هسې داجي ستا خوښه نه ده چې دا پیر صاحب چې کوم دی دا د خپلې کوډګۍ ته یو ورځ راوغواړو او د ده مېلمستیا وکړو، د ده د مېلمستیا شرف چې کوم دی موږ ته میلاو شي. دا یې ورته ووایي چې یاره دا خو ډېره ښه خبره ده او ولې نه، سوال جواب به ورته وکړو، دعوت به ورله ورکړو. خیر څه ورځې بعد د حسن بانو په وینا دغه ته دعوت ورکړی شو، پیر صاحب ته دعوت ورکړی شو. پیر صاحب چې کوم دی نو خپل بالیشانو ټاټ باټ سره چې کوم دی نو بیا راخوشی دی، ډېر په سور کې دی، ډېر په انداز او په مخصوص دغه کې را روان دی او که مریدان او کسان مسانو سره دي. څنګه چې دی د حسن بانو د محل ته راننوت نو چې کوم دی د ده په خپو کې چې کوم دی د سرو زرو خښتې مختې دا خو رګړه شوي دي، لارو ته برابر کړی شوي د دننه محل ته. اوس د پیر چې په دې خښتو نظر پرېوت نو بس دا خښتې چې کوم دی نو په نارینه زر باندې سیکې او غلې غلې پرې روان دی، خپل څور کې روان دی چې یعنې زما خو د دې سرو مرو سره هېڅ کار هم نشي، خو دغه یې په نظر کې هغسې لاړ. دننه ننوت، د محل دنني کوم ایریا چې د هغې ته لاړ. اوس ده ته د سرو زرو او د لالونو وغیره د هر څه غټ غټ تالونه پیش کړی شو په کوم چې د دغه څیزونو نه ډک وو چې یعنې دا باباجي یا فقیر صاحب دا تاسو په تحفه کې والی. نو بس هغه بیخي انکار وکړو چې نه زما د دنیا د زرو جواهراتو د مالونو دې سره مې د سره شوق نشته، د دنیا نه ډېر لرې یم او د دنیا نه مې کناره کشي اختیار کړلو، زما چې کوم دی دا زر جواهرات نه لګي. هغه تالونه هغه لوښي د زرو جواهراتو ډک هغه بیا واپس کړی شو. بیا د ده دپاره چې کوم دی نو د سرو زرو د سپینو زرو لوښي راوړی شو، په هغې کې نوکرانو د ده لاس وینځل، خپې ولې وینځلې، ډېر ادب په احترام او ډېر په طریقه. چې کله دغه خبرې وشوې نو بیا ده ته د سرو په تالو کې چې کوم دی د سرو په لوښو کې قسمه قسم خوراکونه د دنیا جهان نعمتونه یې وله راوړه. فقیر چې کوم دی کله خوراک وکړو نو د هغې نه بعد هغه لوښي اوچت کړی شو، بیا ورته د سرو زرو د سپینو په تالو کې چې کوم دی قسمه قسم میوې او فروټ وغیره چې کوم موږ ورته فروټ وایو نن سبا میوې ورته په پښتو کې وایي، قسمه قسم میوې وله راوړې او هغه یې ورته کېښودې او نوکرانو بیا باباجي ته ووایي چې یاره باباجي زمونږ کوم مالکه چې کوم ده زمونږ مشر چې کوم ده حسن بانو د هغې دا خواهش دی چې تاسو دا میوې چې کوم دی نو دا وخورئ.
نو بیا پیر صاحب چې کوم دی دا خواهش واورېده نو بیا د هغه ساټ نور هم اوچت شو. میوه هم چې کوم دی لږه لږه وڅکلي. دی اوس دا هر څه څکېږي خو د ده اوس نظر چې کوم دی په دې تالو په دې زرو جواهراتو په دې لوښو دی. د ده زړه نه صبرېږي چې کله به اوس مونږ ځو. دعوت ختم شو دعوت ختم شو. دی واپس لاړ اوس حسن بانو خو د پردې نه دی سیکه و چېر دی څنګه چل کوي څنګه سړی دی څنګه سړی نه دی. بس دې ته خو پته ولګېده چې یاره په سړي کې چل شته زما پې هسې شک نه و. اوس د شپې وخت شو. نوکران چاکران چې کوم دا خو ټول ستړي دي. د باباجي په خدمت کې چې کوم دی د هغه لوی مریدان و لوی خلک د هغه سره راغلی و. د هغه لوی خدمت و نو په هغې کې ټول منډې تړلې والې نو کوم نوکران یې وینځي او غلامان چې ټول ستړي شوي دي. څوک په یو ځای کې پروت دی څوک په بل ځای کې پروت دی. چا د سراډو دروازې بندې کړې نه دي. اوس حسن بانو ویښه ده او په خپله خاص کمره کې ده او غلې ناسته ده. دې ته پته ده چې خامخا به څه نه څه چل به کېږي. بل خوا دا پیر صاحب چې دی دا ځوان د سراډو پیر دی نه دا خنجر د جهان غل دی ډاکو دی. دی چې څنګه لاړ نو د ده سره 40 غله دي د دغه مریدانو په شکل کې. دا د ده مریدان چې کله شپه شوه د خپل ټول ملګري خپل غلی راټول کړل چې بس نن چې کوم دی نو نن به د حسن بانو په محل باندې چې کوم دی نو چاپه به پې لګو او تاسو خو وختي د سرو هغه خښتې او د لالونو او د دغه هغه ډک تالي او هغه لوښي موښي او د سرو هغه هر څه خو تاسو لیدلي وو که نه. هغه چې حوجي مشر هغه خو موږ لیدلي دي و چې بس په هغې چې کوم دی نو هغې به چاپه ګرده او تورې مورې چې کوم دی تېره کوي او چې هر نمونه رکاوټ راتله مخې ته نو ختموئ. خو چې څه مال جواهر دي نو لکه دا به په شاکه راوړو یو شی به پکې نه پرېږدو. نوکران چې کوم دی ټول مسلح شو اصلي وسلې ور راواغستې ځان یې تیار کړه او چې کله نیمه شپه شوه نو په محل باندې ورغله. چې کله په محل باندې ورغله نو لاول خو څوک راپاڅېدلي نو چې څوک به راخبر شو راپاڅېده نو دغه ظالمانو چې کوم دی دوی به په تورو مرو ووهل څوک یې زخمي کړه څوک یې مړه کړه. اوس دا حسن بانو چې ده دا غلې غوندې کې دا خپلې کمرې نه سیکول کې ډېرې طرف ته یو پناه کمره ده د سره ورته د دې غلو د دې ډاکوانو خیال نشته. دا پیر چې کوم دی د دې خپلو نوکرانو نه مخکې د ټول محل کې چې کوم دی د سرو زرو خښتې او کم زر جواهرات او کم تالي د زرو جواهراتو د لالو ډکې لیدلي هغه ټول یې راټول کړه او بوره یې ډکه کړه او په شا یې کړه او خپې سپکې کړې. کله چې سهار شه نو حسن بانو ځان د بادشاه دربار ته ورسو او بادشاه سلامت ته شکایت وکړو چې بادشاه سلامت داسې تاسو چې ورته هغه پیر وایاست تاسو چې کوم پیر ده تاسو ډېر ادب او ډېر احترام کوئ هغه بېګاله زما په محل چاپه والې وه او زما چې څه مال دولت و څه زر جواهر و هغه چې کوم دی زما نه ویې وړه زما نه یې غلا وکړه او زما کوم نوکران زما وینځي زما کومې سهیلیانې کوم ملګري چې نو په هغې کې ډېر چې کوم دی هغه زما ظالمان ووهل زخمي کړه او 3-4 پکې قتل کړه او ته به رایې مهرباني د هغه نه مونږ له انصاف واله او د هغه نه زموږ مال او جواهر واپس راواله او زمونږ د زخمیانو او د مړو بدل ترې واله. بادشاه سلامت چې دا ورده و چې هغه پیر زما هغه پیر صاحب یاد دی هغه ورته چې بادشاه سلامت و بادشاه چې دا واورېده په غوسه کې راغی و چې ها ته د پیر صاحب په شان کې چې کوم دی ته ګستاخي کې او د پیر صاحب د شان او دغه نه ته خبر نه و تا په هغه باندې دونه غټ یو تهمت او دونه یو غټ الزام دې پرې ولګو. حسن بانو ته و چې نه بادشاه سلامت ما په الزام نه دی لګولی ما پرون د ورځې دعوت له راغوښتی و او دعوت مې پرې وخوړه او دا هر څه چې کوم دی نو دا هغه ولیده او د شپې را باندې حمله کړې ده. بادشاه چې دا واورېده بادشاه په غوسه کې شو داسې ښار وله ورغی چې د غوسې نه سور شو او نوکرانو ته یې حکم وکړو چې دا جنۍ چې کوم ده نو د دې دربار نه دننه ونه خوځي او په دې ځای کې سنګسار کې د کمرو باران پرې وکړي چې دې ته پته ولګي چې دا بیا چې کوم دی نو په یو پیر باندې تهمت نه کوي الزام پرې نه لګوي. بادشاه چې څنګه دا حکم وکړو په دې کې اوس په دې دربار کې هوښیار وزیر ناست دی زر هغه را منډې کړې د بادشاه د محل د بادشاه د تخت پی چې کوم دی نو هغه ونیوه او بادشاه ته ووایي چې بادشاه سلامت تیزي مه کوئ دا جنۍ دا ماشومه خو تاسو نه پیژنئ خو دا د هغه سوداګر لور ده چې کم سوداګر تاسو ته حواله کړې وه چې تاسو به د ده څوکیدار یې تاسو به د ده ذمهوار او د دې حفاظت به کوئ
او ستا د ملګري ستا د دوست لور ده، او تاسو په ده باندې دې جنۍ باندې د سنګسارولو او د مرګ حکم وکړو. بادشاه چې دا واورېدل چې ښه دا خو د برزخ لور ده، ډېر خفه شو. او حسن بانو ته ویې چې د پلار د خاطر دې ژوند بخمه چې ته د برزخ لور او ما د هغه سره واده کړله چې زه به ستا حفاظت کوم، ستا خیال به ساتم. نو د هغه د سره دې چې کوم دی نو ستا ژوند بخمه دومره دې کوم چې ژوندی دې پرېږدم، خو په دې ملک کې دې ځکه نه پرېږدم چې تا زما د پیر په شان کې ګستاخي کړله او د هغه دې غټه بې ادبي کړله. او ته داسې کار وکړه چې ته به د دې ملک نه د دې وطن نه د خپلې دایي سره به چې کوم ده د دې نه به وځې جلا وطن به شي، ستا څه مال دولت چې کوم دی نو هغه به سرکاري خزانې ته وقف شي او ته بس د دې ملک نه به چې کوم دی نو وځې او جلا وطن به شو. ځه خپې سپکه او دقه ستا سزا ده، نور داسې دې ژوندی پرېږدم سره ته ویم نه. حسن بانو واپس خپل دربار ته راغله، ډېره خفه وه، ژړلې. دایي ورته ویل چې زه خیر د خفه کېږم او دا وخت پکې راځي. لنډه دا چې د حسن بانو چې څه دولت و مال دولت و د پلار چې څه جایدادونه او څه چې وو نو هغه د بادشاه نوکرانو په قبضه کې واخیسته او د حسن بانو نه چې کوم دی نو یو عام جامې ورته ورکړې او ورسره دغه دایي ورسره کړه او د هغه ښاره د دغه ملک نه یې وویسته. حسن بانو او دایي روان یو ځنګل ته ورسېدو. حسن بانو به ژړل، بیا به یې ژړل او دایي ته ویل چې یاره ما خو دروغ نه ویلي، ما خو په چا تهمت په چا الزام نه و لګولی، زموږ سره خو زیاتی شوی، زه د ده خپل زیاتي تپوس له تللی وم او بادشاه سلامت خو زما سره ډېر زیاتی وکړو. دایي ورته ویل چې خیر د خفه کېږم او دا وخت په هر چا راځي او موږ له به د دغې نه خدای ډېر مال دولت راکړي او خدای به د دغې نه ښه ورځ موږ له راکړي. خیر دوی روان د دغه ځنګل نه واوښته بل ځنګل ته واوښته، بل ځنګل ته ورسېده. بل ځنګل ته چې ورسېده ډېر ستړي شوي دي او ډېر دغه شوي دي، وخت ناوخته دی. د یو ونې لاندې دې دواړو ډډه ولګوله او چې څنګه یې ډډه ولګوله نو ډېر ستړي و، ډېر خفه و. د حسن بانو هم ډېر ژړلي هم و، مخې سره چې کوم دی سترګه یې ولګېده، سترګه یې ولګېده اوده شوه. اوده شوه اوس څه ګوري چې یو خوب ویني او یو ښایسته بزرګ راغی مزېدار، اوږده اوږده ږیره یې ده تکه سپینه او د مخ نه چې کوم دی پړخ رڼا خېږي. دا بزرګ په خوب راغی او په خوب کې چې راغی نو دې حسن بانو ته و چې لورې خفه کېږه مه او ستا نه خو هغه لږ مال دولت چې کوم دی نو هغه خو خدای واخیست، خو تا ته یې دومره مال دولت عطا کړو، دومره زر جواهر تا ته اوس حواله کېږي چې د هغې ته سوچ هم نشي کولی او ستا اووه اته پیړۍ چې کوم دی نو هغه په ایشلو نشي خلاصولی. حسن بانو حیرانه شو په دې خوب کې. اوس دې بزرګ نه یې تپوس وکړې چې آیا بابا دا مال دولت او دا جواهر په کوم ځای کې دي؟ هغه ته وایي چې ته چې د کومې ونې ته ډډه لګوله د دې ونې د لاندې اووه کوهي د اشرفو ډک دي او 100 بکسونه چې کوم دی نو هغه د سرو زرو او د خښتو نه ډک دي او دغه چې کوم دی نو دغه ستا د خلاصولو نه دي. دا حسن بانو ته وایي چې بابا دا خبره خو ستا ټیک ده، خو زه خو یو ښځه ذات یم، یو جنۍ ذات یم، تنکۍ ذات یم او را سره دا زنانه هم چې دا هم بوډۍ ده او دا هم کشۍ کودالې خو نه ده، موږ به دا څنګه دا مال راوباسو؟ بابا ته وایي چې ته بېغمه شه، خدای پاک به ستا امداد کوي، ته به صرف دغه یو کار وکړه چې یو چښت یې راواله یا یو لرګی راواله او لږ غوندې کې د ونې دا یخ وکنه، بس نور کار به ستا خدای اسان. په دغې کې د حسن بانو راویښه شو، سهار ټایم دی، چې څنګه راویښه شو بس دایي زر راویښه کړه چې راپاسه دا داسې خوب مې لیدلی. دایي ډېره خوشحاله شوې چې یاره دا خوب خو صحیح دی او مونږ خو همدې ونې ته ډډه واله. بس دایي زر یو چخ چې یو ډکی رامات کړه او دې حسن بانو له یې ورکړه. حسن بانو چې څنګه د دې ونې دا یخ لږ راوګرو په دې ډکي باندې لږ ونې کې راوګرو، بس ناګهانه چې په دې ونې یخ ته چې کوم دی 100 بکسونه او 7 کوهي چې کوم دی د اشرفو ډک چې خوله یې راوچوتې شوې راښکاره شو، قدرت ورته راښکاره کړ. حسن بانو چې دا ولیده هر یو کوهي ته چې ګورو نو هغه د اشرفو ډک دی او د حسابولو نه دي، د ختمولو نه دي. هر یو بکس چې کولاوی نو هغه چې کوم دی د سرو زرو د خښتو ډک دی او د دنیا زر و جواهر او مال دولت پکې دی، د حسابولو او د ختمولو نه. حسن بانو ډېره خوشحاله شوه چې ځه
خدای پاک زموږ په بل طرف باندې امداد وکړو. بیا دې دایي ته ووایي چې اړو بل ځای ته ځو نو، او په دې ځای باندې چې کوم دی نو زه به ځان له یو محل جوړوم، او په دې ځای به چې کوم دی نو دا مال دولت چې کوم دی د خدای په دې مخلوق کې به دې خلکو به زه یې شمه او خلکو ته به دې فایده رسوم. دایي ورته ووایي چې صحیح ده. بیا یې دا دایي ولېږله دغه خپل ښار ته، د خراسان ښار ته یې ولېږل. د خراسان ښار کې د دې یو په نوم ویلی رور دی. نوم ویلی رور هغه داسې چې زموږ په پښتنو کې اکثر دا رواج دی چې پخوا به و پیو شریک رور. د پیو شریک رور به څنګه و چې اکثر به دوه ماشومان وو، دوه میندې به یو شان دواړو به پی خواړه، دا یو مور به نه وه، نو اکثر بلې مور به وله د بل ماشوم له پی ورکړه. نو هغه به تر د دوو دریو پیړو پورې چې کوم دی نو هغه رشته چلېده لکه ولې دا زما د پیو شریک رور دی، ما د ده د مور پی خوړلي یا د زما د مور پی خوړل دي، نو په یو بل به یې سر ورکوو. نن سبا خو هغه خبرې نشته، توبه توبه که داسې خبره څوک وکړي نو خو غلط طرف ته به سوچ وکړي. نه، دغه ډېر ښه وخت و، ډېر ښه دور و. د پیو شریک رور ډېر یو کلک نوم یو کلکه رشته وه. نو د دې حسن بانو هم دغسې د پیو شریک یو ورور و. نو دې دایي ته ووایي چې ته لاړ شه هغه راوغواړه. دایي لاړه، هغه یې راوغوښتو. نو هغه جزاله د فقیرۍ په لباس کې و، ګډ وډ دی او په بد حال دی. ولې چې دا حسن بانو چې راووته دغه ښار نه، د دې زر جواهر مال هر څه قبضه شو، نو د هغو د خپلو خپلوانو او د دغې ورور د ټول ګذر بسر خو د دې حسن بانو او د دغې برزخ په دې پاتې شوي مال باندې داسې سرکار قبضه کړو. ټول په بد حال کې دي. هغه ځان چې کوم دی نو په څیرې شلېدلو کپړو کې په بد حال یې راوسته. حسن بانو چې خپل ورور ولیدو نو ډېره خوشحاله شو. بیا ورته ووایي چې ورور خفه کېږه مه، زموږ نه هغه مال دولت خدای واغست خو د هغې نه یې زیات راکړه، او ته داسې کار وکړه چې لاړ شه څه خپل خپلوان چې زموږ په دغه ښار کې دي په خراسان کې هغه ټول راوله، او ټول راوله، او د ځان سره کاریګر او مزدور او مصریان نوکران هر څه راوله. لنډه دا چې خپل خپلوان هم ټول راله او نوکران او هر څه چې کوم دی هغه راله. په شپږو میاشتو کې چې کوم دی نو په دغه ځای کې یو ښایسته او یو عالیشان عمارت چې کوم دی، یو محل چې کوم دی هغه دې دپاره تعمیر کړی شو په دغه ځنګل په دې منځ کې. حسن بانو به په دغې کې اوسېده ټول خپل خپلوانو سره. بیا دې د خپلې دایي ته ووایي چې یاره اوس په دې محل ګیر چاپېره چې کوم دی نو زه یو ښار آبادول غواړم، خپل یو ښار آبادول غواړم. په هغې کې چې کوم دی نو دا غریبینان مسکینان به زه راټولوم او دا مال جواهر به زه تقسیموم چې د هغو ښه ژوند تېرېږي. دې دایي ورته ووایي چې یاره حسن بانو ته خو ښار جوړی، خو د بادشاه اجازت به دې دپاره پکار وي، بغیر د بادشاه د اجازته ګورې که تا ته یې پرېږدي. اوس حسن بانو دا سوچ کوي چې یاره بادشاه خو زه د ملکه راویستی یم، څنګه به ځم؟ بس دې داسې کار وکړو چې د نارینهو لباس یې واچو او ویښته مېښته چې کوم دی نو هغه په ټوپۍ کې پګړۍ کې یا په څه شي کې راټول کړو، د نارینه لباس یې واچو، پیزار میزار او کپړې هر څه. بیخي داسې شو چې یو ښایسته مزېدار ځوان ترې جوړ شو. بیا په آس سوره شوه او د دنیا جهان تالي ځان سره د مالونو مال او د جواهرو د خپلو کویانو نه او د خپلو بکسونو نه ډک واغسته، نوکرانو سره دي، او د بادشاه محل ته یې ځان ورسو، دربار ته. بادشاه ته خبر میلاو شو چې داسې یو سوداګر راغلی او یو ښایسته ځوان دی، تنکی ځوان دی، تا سره میلاوېدل غواړي. بادشاه هم حیران شو چې یاره داسې به څوک وي چې زما سره داسې د لرې نه راغلی او میلاوېدل را سره غواړي او دومره د دنیا جهان مال دولت او تحفې راوړي. بادشاه راوغوښت. بادشاه چې دربار ته راوغوښت، بادشاه پې سترګې ډېرې خوږې شوې. سلام کلام یې ورسره وکړو، د ځان سره یې خواته په تخت کښېنو بیا او حال احوال تپوس وغیره هر څه یې وکړو. بیا د حسن بانو ورته ووایي چې کوم چې د هلک په شکل کې ده چې یاره بادشاه سلامت، داسې زما پلار به دې ملک ته دې وطن ته تلو راتلو، تاسو به یې سلام کوو، تاسو ډېر خوښوئ، تاسو ډېر عادل او ډېر رحمدله بادشاه یې، او بس زما پلار مړ شوی دی، خو زما پلار وایي چې لکه د دې بادشاه سلام له به هر کله ځي، زه ستاسو سلام له راغلی یم، دا تحفې مخفې دا هر څه مې تاسو له راوړي دي، خو زما یو خواهش دی. بادشاه ورته وایي وایه ستا څه خواهش دی؟ خواهش دی وایه. وایي چې یاره جي بادشاه صاحب زما دا خواهش دی چې زه ستاسو د دې ښار نه دې خراسان نه بهر دغه ځنګل چې دی په دغه کې زما ځان یو محل جوړ کړی دی، او زه دغه محل ګیر چاپېره چې کوم دی نو زه یو کلی یا یو ښار آبادول غواړم. دا
کوټیانې موټیانې او دا کورونه جوړول غواړم، نو ستاسو څنګه خوښه ده؟ بادشاه ورته وایي ها کوټیانې څه چې څه جوړول غواړې جوړوه، او ته چې کوم دی نو ته زما په نظر ډېر ښه ولګېدو، داسې راته ښکاره شوې لکه خپل زوی. نو دې حسن بانو ته وایي چې بادشاه سلامت په شهزادګانو کې او په خپلو بچو کې خو تا چې کوم دی نو ځای راکړه، خو اوس یو ښه شانتې نوم هم راکړه چې په هغې باندې چې کوم دی نو ما خلک بولي، په هغې باندې ما خلک هغه نوم راته وایي. بادشاه سلامت وایي چې ها ولې نه، ډېر ښایسته یو ډېر مزیدار نوم د لږدم، ستا به د نن نه بعد نوم ماه روح شه. څه نوم به ماه روح شه. دا نوم بادشاه د حسن بانو له کېښود چې نن نه بعد ستا د اوس هغه پېژندلی نه دی چې دا هلک دی که جنۍ ده، که دا هغه جنۍ ده چې ما د دې ښاره ویستې وه او د برزخ لور ده، داسې نه ده پېژندلی، خو دغه نوم یې ورله کېښود ماه روح شه. لنډه دا چې حسن بانو چې کوم دی خپل ځای ته به راتله، تعمیر شروع شو په کلي باندې، ښار باندې کوم چې د محل ګیر چاپېره دی اوس هغه جوړېږي او کار پرې روان دی. بل خوا بادشاه چې کوم دی نو دا حسن بانو چې کوم دی نو په مخه په هفته کې یو ځل په میاشت کې 2-3 پېرې چې کوم دی نو د بادشاه سلام له راځي، هغه ته پیشي چې کوم دی نو هغه کوي، نو بادشاه ته هم ډېر خوشحاله دی. یو ورځ دا حسن بانو د ماه روح شاه یعنې د هلک په شکل کې چې کوم دی د بادشاه سلام له را روانه ده، څنګه دربار ته راورسېده نو اوس بادشاه چې کوم دی نو څانګونه تلي بل طرف ته روان دی. چې څنګه یې دا حسن بانو یعنې ماه روح شاه ولید، وایي چې اوهو نن خو ته رالې، نن خو چې کوم دی نو زه د پیر صاحب زیارت له روان یم. نو دا حسن بانو ته پته ولګېده چې دا خو دغه خنجر پسې روان دی، هغه شیطان پسې روان دی. خو وایي چې یاره د دغې سړي خو هم څه غم پکار دی، د ده نه خو دا بدله غسته غواړي. نو دې حسن بانو یو سوچ وکړو، دې چې بادشاه سلامت دا څنګه خبره چې ستاسو پیر دی او تاسو د هغه زیارت کوئ، نو دا خو په ما هم فرض ده چې زه هم تاسو سره لاړ شم او زه هم د دغه عظیمه هستۍ چې کوم دی نو زیارت وکړم. بادشاه ډېر خوشحاله شو چې یاره دا خو ډېره ښه خبره وکړه، بس راځه چې ځو. حسن بانو د ځان سره په مخ کې کړه، د پیر صاحب ځای ته چې کوم دی نو لاړه، د دنیا جهان مریدان چې کوم دی ګیر چاپېره ترې ناست دي. پیر صاحب چې کوم دی نو په خپل شان شوکت کې په خپل سیټ باندې ناست دی. بادشاه لاړو، سلام کلام وشو، ګپ شپ ولګېدو، بادشاه چې کوم دی نو ورته سر کته کړلی او دا حسن بانو چې کوم دی نو دغه ته ډېر په غوسه کې او ډېر په دغه کې ګوري چې اوس مې د باندې نه رسي، خو چې زموږ د پښتنو خبر چې د دې مرۍ نه دې ونیسم. خیر دې حسن بانو یو سوچ وکړو، دې حسن بانو سوچ وکړو چې کله دې واپس راله دربار ته، نو دې بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت زه یو درخواست کول غواړم، ستاسو څنګه خوښه ده؟ هغه ورته وایي درخواست نه خبره کوه، ستا څه دي په کار دي؟ چې بادشاه سلامت څه مې په کار نه دي، خو بس دا خواهش مې چې ستا دا پیر صاحب چې کوم دی نو ده له زه ډوډۍ کول غواړم او دعوت وله ورکول غواړم. بادشاه ورته وایي چې دا خو ډېر د خوشحالۍ خبر ده او پیر صاحب چې کوم دی خو به ډېر خوشحاله شي، دا خو ډېره ښه خبره ده. نو د ماه روح شاه یعنې د حسن بانو د بادشاه ته بیا یو خبره وکړه چې بادشاه سلامت دا خبره خو هم ستاسو ټیک ده، خو زه یو بل درخواست کول غواړم. هغه وایي چې درخواست نه خبره کوه، څه دې په کار دي د خدای بنده؟ وایي چې یاره زما محل چې دی خو ډېر لرې دی، په هغه ځنګل کې دی، ډېر بهر دی دې ښار نه. اوس که هغه ځای ته زه پیر صاحب بوځم نو هغې ته به ډېر تکلیف میلاو شي. او ما اورېدلي دي چې دلته د برزخ نومې سوداګر یو علیشان حویلي دی، د هغه یو علیشان محل دی، هغه چې خالي دی. هغه تاسو ما له 3-4 ورځو له راکړئ نو زه به پکې 3-4 ورځې اوسېږم او هلته چې کوم دی نو پیر صاحب به دعوت وکړم، د هغه خدمت به هلته وکړم. بادشاه وایي چې 3-4 ورځې نه، خو بس دغه محل تا ته حواله، بېغمه شه، ځه مزې کوه. حسن بانو خپل محل ته راشي، خپل کلی، خپل کور، خپل زوړ کور دا خلکو ته ډېر خوږي. دا چې راشي د خپل محل خپل دغه ویني وړوکوالی پکې تېر شوی، ډېر خوشحاله شي. محل ته ننوځي، نوکران چاکران پسې ورپسې، محل چې کوم دی ټول سنبال کړی شي او هر طرف چې کوم دی نو نقش و نگار وشي او محل چې کوم دی په 2 ورځو کې ډېر ښایسته شي. ګیر چاپېره چې کوم دی نو قیمتي څیزونه کېږدي، هماغه طریقه ورسره وکړي
چې په کوم ورځ پیر راځي نو هغه ته چې کوم دی هغه چې د سرو خښتې په لاره کې خورېږي او هغه چې د سرو لوښي هغه چې کوم دی د زرو جواهراتو ډک تالونه دا برابر سباله چې پیر صاحب راشي پیر صاحب چې کوم دی نو بیا ورته چې کوم دی خپو ته چې کوم دی د سرو خښتې پرتې دي پیر صاحب بیا خوشحاله شو یاره بیا چانس ولګېد دی اوس پر یې خښتو باندې چې کوم دی چوت روان دی لاړ دننه ورسېد چې کله دننه کېناسته نو پیر صاحب ته چې کوم دی نو بیا زر زر نوکرانو د زرو جواهراتو ډک تالونه پیچ کړي چې پیر صاحب دا تحفه ده دا قبول کړي پیر صاحب چې نه د دنیا د مال جواهراتو نه مېړه موړ دی د دې سره مینه لګي او دا چې کوم دی نو زه نشم قبلولی هلته واپس کړی شو بیا وله چې کوم دی دغه سرو سپینو زرو په لوښو کې کوم دی نو د لاس خپې وینځلی شو بیا وله دغه سرو سپینو زرو په تالو کې په لوښو کې خوراکونه راوړی شو مخې ته ورته کېښودی شو بس ده دې زر زر درې څلور وړۍ وکړو چې بس د فقیر سړي دپاره دقه پوره ده او ډېر خوراک ځکه نه دی پکار چې بیا په عبادت کې خلل راځي او زه نور خوراک نه کوم لنډه دا چې پیر صاحب د ډېر سات وکړی شو خو په پیر صاحب تعدي و چې زه اوس واپس لاړی بیا راله چې دا غوټې مې ویوړی نو پیر صاحب یې چې نه خورم بیا زما په عبادت کې خلل راځي او پیر فقیر سړی چې کوم دا ډېر خوراک نه کوي خیر په مړه خېټه خوراک نه کوي خیر لنډه دا حسن بانو چې کوم دا د ماهروح شاه په شکل کې چې کوم دی نو د پیر صاحب ډېر خدمت وکړي او ډېره مېلمستیا یې وکړي ډېر قدر یې وکړي خو په اړه کې ورته جوړه کړي چې پیر صاحب دا ور دې پرېږدم نه دا ور به دې برابروم لنډه دا پیر صاحب مازدیګر ماښام رخصت شي خپلې اشیانې ته خپل ځای ته چې کوم دی واپس لاړ شي هغه خپل غله راټول کړي مریدان غله چې کوم د هغې 40 کسان یې هغه راټول کړي وایي چې یاره نن چې کوم دی بیا به چاپه وو ښه زبردست او درانه غوټه ده او یو ځلې چې کوم دی نو د حسن بانو مال دولت چې کوم دی موږ راوړلی اوس دا ماهروح شاه نومې دا څوک سوداګر دی کافر مالداره دی ښه مال دی ورسره او دا ځل چې کوم دی نو د ده نه هم دا مال چاپه کوو او ته چې ټیک ده بل خوا ماهروح شاه یعنې حسن بانو چې کوم دی نو هغه هم داسې چې کوم دی نو څه وړه جنۍ نه ده ډېره هوښیاره جنۍ وه هغې داسې کار وکړو چې خپل نوکران یې هم تیار کړه نوکران ته وایي چې یخ به اوسېږه یو سړی چې کوم دی نه به سترګه نه پټوي تورې مورې ورسره دي بل خوا کوتوال ته د کوم د ملک پولیس چې کوم دي په هغه دور کې کوتوال څوکیداران کوتوال ته یې دغه وکړو کوم چې د دغې پولیسو د څوکیدارانو مشر دی هغه ته یې وکړو چې یاره داسې ما باندې خطره ده چې په نن شپه په ما حمله کېږي او ډاکه به په ما غورځېږي څوک به را باندې راځي ته به رای مهرباني داسې کار وکړې چې زما څه خدمت وکړه څه امداد وکړه کوتوال وایي چې حاضر جناب ته خو د بادشاه سلامت خاص سړی او بادشاه سلامت تا ته زوی ویل دي بس کوتوال چې کوم دی شپې ته شپې 200 سپایان چې کوم دی هغه ځان سره را په مخ کې او د محل نه غیر چاپېره کښېني ماهروح شاه یعنې حسن بانو ته دا ویلي چې کله تاسو شور واورئ او شور جوړ شو نو تاسو چې کوم دی محل ته به راننوځئ او حمله به کوئ دی ورته وایي چې ټیک ده لنډه دا چې نیمه شپه شوه نو پیر صاحب چې کوم دی د خپلو ملګرو سره چې کوم دی تورې مورې ورسره دي بوجۍ موجۍ په لاس کې راغلي چې یاره دا بوجۍ به یعنې نن بیا د مال نه ډکه وه چانس ته چانس به و خو خبر نه دی چې یاره نن راته بل سړي چال ایښی دی دی راغی دې محل ته ننوت دا زر جواهر هر څه دا ترو دا خښتې او دا هر څه چې کوم دی دا یې راټول کړو په بوجو کې واچول بوجۍ ډکې کړې بوجۍ په شا کړې او چا ورته څه ونه وي ولې ورته ونه وي چې دا د حسن بانو د ماهروح شاه پوه کړي وو چې تاسو به ورته څه وایه نه چې دوی کله هر څه ډک کړي هر څه برابر کړي کله یې په شا کړي کله په روانېدو کې شو نو رنګ یې هاتو به یې نه سو په عین موقع به یې نه سو نو چې کله دوی دا بوجۍ په شا کړې او په واپسۍ کې په روانېدو شو په دغه ټایم کې به شور شو او هر څه خلک پرې چې کوم دی نو راوپارېده د دې غاړې پې دا کوتوال چې دا شور ده پې ور په منډه کړه چې څنګه دې محل ته ورننوت دا ټول یې ونیوه چې ټول یې ونیوه سره د دې پیر او سره د دې 40 ملګرو دا ټول یې ونیوه سره د هغه ثبوته یعنې کوم بورې مورې چې ډکې کړې او ویې تړل دا خو نیمه شپه ده چې کله سهار شو بادشاه سلامت چې راپاڅېد او دربار ولګېد په تخت باندې کېناست په دې کې کوتوال راورسېد کوتوال وی چې یاره بادشاه سلامت بېګا دغه شان د ماهروح شاه په محل باندې چې کوم دی نو ډاکه لګېدلې وه ډاکوان راغلي وو او د هغې چې څه مال اسباب هغه لوټ کول خو دا کار ښه وشو
چې ما ته یې ویلي وو ما 200 سپایان د ځان سره بولي وو سړي مې ټول نیولي دي. بادشاه چې کوم دی ډېر په غوسه کې شو چې ښه زما په ماهر شاه باندې چې کوم دی نو ډاکه غورځېدله د هغه په محل ډاکه غورځېدله او فورا چې کوم دی نو دا ټول غله زما په مخ کې پیش کړئ. غله چې ټول د هغه په مخ کې پیش کړه چې نو بادشاه چې اوس د لرې نسې کوي نو څه اشنا اشنا ورته ښکاري. د بادشاه اواز وکړي چېرته کسان خو ماته څه اشنا اشنا ښکاري ته دا لږ رانږدې کړه. نو کسان چې لږ رانږدې کړه بادشاه چې ورته بغور وکتو نو څه ګوري چې یو پیر دی هغه نور چې ورسره دی مریدان یې دي. بادشاه سلام ډېر غوسه شو ډېر قهر وله ورغی او حکم یې وکړو چې فورا چې کوم دی نو دا څلوېښت واړه سره د دې شیطان پیره چې کوم دی نو پانسۍ ته دې وخېږي د دوی نه سرونه کټ کړئ چې دوی بیا چې کوم دی نو د پیرۍ په پیر فقیر په جامه کې چې کوم دی نو دین مذهب نه بدنامه یو داسې بیا یو غریب سړی چې کوم دی نو یو بېګناه سړی چې کوم دی نو هغه نه دغه کوي د دې د لاسه چې کوم دی نو ما خو حسن بانو اجازه ما د دې ملک ویستل ده او فورا چې کوم دی نو دا قتل کوي سرونه دې کټ لنډه دا چې جلادانو چې څنګه وکړه ما اورېده بس دغه څلوېښت واړه بوته د دې ټول نه چې کوم دی نو سرونه قلم شو. بیا ماهروح شاه یعنی حسن بانو راله د بادشاه خواله بادشاه ته یې سر کاته کړو بادشاه ته ویل چې بادشاه سلامت بخښنه غواړم او تاسو خفه کېږئ به نه خو زه هم هغه جینۍ یم زه هم هغه حسن بانو یم چې کوم تاسو زه د ښاره ویستې وم د دې ځای نه ویستې وم او بس په دغه طریقه تاسو ته زما دغه میلاو شو او که اوس هم ستاسو زما په خبره یقین نه راځي نو تاسو نوکران ولېږئ او د دغه پیر چې کومه آستانه ده یا دې چې کومه ځای دی نو هغه راوکڼئ زما چې څه مال جواهر دي نو هلته به پراته بادشاه زر نوکران ولېږل نوکرانو چې هغه پیر هغه کوټه هغه ځای وکناستو نو واقعي خبره چې هغه چې څه غلا څه وړي پټ کړي وو نو هغه د هغې لاندې پراته وو. پیر ډېر د بادشاه ډېر خفه شو حسن بانو ته ووایي چې یاره زه ستا ګناهګار یم او ستا له پلار سره ما واده کړی خو چې کوم دی ما ستا په خبره یقین ونه کړ خو زه څه وکړم په هغه پیر زما ډېر یقین و اوس لکه زما ستا په خبره یقین نشو کولی. حسن بانو ورته بیا وایي چې یاره بادشاه سلامت اوس خو تاسو ته هر څه معلوم شو. بیا یې بادشاه سلامت بوتو خپل محل یې ورته وښو خپل محل نه ګیر چاپېره چې کوم ښار یې آباد کړی و هغه یې ورته وښو او د هغې ښار نوم یې ایښی و شاه آباد. شاه آباد یې ورته ټول وښو ډېر ښایسته ښار دی جوړ کړی. بیا یې بادشاه بوتو او هغه اووه کویان یې ورته وښو کوم چې د اشرفو نه ډک دي هغه سل بکسونه یې ورته وښو کوم چې د سرو زرو د خښتو نه ډک دي او دا چې کوم دی مسلسل ترې راوباسي خرچ کوي او په خلکو تقسیموي خو ذره برابر کمی په هغې کې نه راځي. دې حسن بانو دې بادشاه ته ووایي چې یاره بس دغه راله خدای پاک راګړي تاسو خو زما نه هغه مال واغست خو ما له خدای دا راکړه او زه دا غواړم چې دا چې کوم دی تاسو په سرکاري خزانه کې واچوئ په سرکاري تحویل کې والی او د خدای په انسانانو تقسیم کوي. بادشاه وایي چې زه ټیک ته ستا خوښه ده. بادشاه نوکرانو ته حکم وکړو چې دې کویانو کې چې څه اشرفۍ دي دا دې راوویستی شي دا بکسونو دا ټول چې کوم دی نو دا د شاهي دربار ته ویوړه شي. خو مګر نوکران چې څنګه نږدې شو نو دې کویانو ته نږدې کېږي نو دې کویانو کې چې څنګه اشرفۍ دا ورکې شوې او په دې کې چې کوم دی لړمانان او ماران پکې راښکار شو چې دې بکسونو ته ورنږدې شو په بکسونو کې د سرو زرو خښتې ورکې شوې او په هغه کې چې کوم دی لړمانان او ماران راښکاره شو ډېر په غوسه کې او ډېر په دغه چې څوک نږدې کېږي نو ټاک ورکوي. نوکرانو زر رامنډې کې بادشاه ته یې حال ووایي. بادشاه چې راغی دا حال احوال او دا قصه ولیده نو حسن بانو له ورغی ته ووایي چې حسن بانو داسې کار دی چې دا مال او دا دولت چې دا صرف ستا په خدمت کې دی او صرف ستا د استعمال دی او دا د دې ځای نه به نه څوک چېرته ویوړی شي او نه به دا بل چاته میلاو شي دا هم ته راغستی شي ته استعمالول شي د بل چا له کار نه دی او بس هم تا له صحیح دی. خیر بادشاه دې رخصت شي لاړ شي ته څه ورځې تېرېږي حسن بانو حسن خو د مخکې نه شهرت دی په خپل ملک کې چې هم اوس په خپل محل کې چې کوم دا نو د دې ښار د وجې د دې شاه آباد د وجې دا کم چې دی آباد کړی دی د دې د وجې هم او د دې خپل حسن دومره ډېر دی چې په ملکونو چې کوم دی د دې حسن مشهور دی. ډېر شهزادګان ډېر باداران ډېر خلک د دې سره د واده کولو په خواهش چې کوم دی نو هغه راله او دې ته دغه وشو خو چې د دې په دروازه د دې په محل به یې هغه سوالونه ولیده نو د ټولو به خپې ورپېدې چې یاره دا سوالونه د چا پلار صحیح کولی شي واپس پتې وتښتېدو.
خواته د یو ملک شهزاده دی، د هغه شهزاده نوم دی منیر شامي. منیر شامي چې کوم دی د حسن بانو د حسن اورېدلي او چې کوم دی په نالیدلې پې شخ شوی چې داسې ښایسته جینۍ ده، داسې چې کوم دی نو د خاپیرو نوم ښکلي ده او په نالیدلې چې کوم دی نو هغه پیړه بېللی و، خو لیدلې اوس نه ده، اوس د لیدو شوق یې پیدا شو. نو د دې منیر شامي یو دوست و، یو مصور یعنې تصویران ویستلو والا چې کوم پخوا به په ګوتو تصویران ویسته، داسې عجیبه تصویران اوس هم وي، خلک په ګوتو تصویران وباسي چې سړی حیران شي چې یار دا په کیمره ویستی شوی دی او که په ګوتو ویستی شوی دی. نو دغه مصور یې په څه طریقه ولېږه چې یاره ته لاړ شه او په هره طریقه چې خو مال د حسن بانو تصویر راوړه. دغه مصور لاړ او د حسن بانو دربار ته یې ځان ورسوي، هغې ته یې ووي چې یاره زما سره دا هنر دی، زه مصور یم، تصویران جوړوم او تاسو ما ځان سره په نوکرۍ وساتئ، زما به چې کوم دی نو مالي امداد وشي، نوکري مې پکار ده. نو د حسن بانو مصور ته څه ضرورت دی، خو هغه وایي چې هغه غریب دی، عاجز دی، نوکري ته ضرورت دی، چې ځه وایي ځه ته زمونږ د محل چې کوم دی نو مصور شي او بس تا تنخواه ولګېد. لنډه ده مصور یو میاشت دوه هلته واړولې. یو ورځ د حسن بانو سوچ وکړو چې یاره دا مصور خو ما په تنخواه لګولی دی او مال دولت خو خدای راکړی ده، خو د کمېدو نه ده، خو نه هسې ده د مصورۍ ویلي نو چې دا دی په رښتیا تصویران چاپ کولی شي، که هسې وایي دروغ وایي. نو د ده قابلیت کتلو دپاره او د خپل تصویر ویستلو دپاره دې دا مصور راوغوښتو. خو دا خبره یاده لرئ چې حسن بانو چې د هر سړي سره میلاویږي د غیر سړي سره نو په پرده کې وي، که یوازې ورسره ملاقات کوي نو په منځ کې پرده یې کي، نو که یا په دربار کې یا په دغه کې ورسره ملاقات کوي نو باقاعده تاسو به لیدلي پخوا اکثر په دې فلمونو کې هم هغه مخ ته داسې هغه پردې غوندې کې راچولی شي، نو دی به چې کوم دی نو په پرده کې چا سره ملاقات کوو نو داسې ډېرو خلکو د دې مخ لیدلی هم نه. نو دی دا مصور راوغوښته او دې مصور ته ووایي چې مصوره زما بس دغه خواهش راوچت شوی دی چې ته زما تصویر وباسې. دې مصور ورته ووایي چې جی ستاسو خوښه ده، بلکل داسې ښایسته ستاسو تصویر به دله وباسم، بېغمه شي. هغې ووایي چې طریقه به څنګه وي، زه خو دومره مخ چاته نه ښکاره کوم، ډایرکټ تا ته داسې زه چاته مخ نه ښکاره کوم، څنګه به ته تصویر وباسې. هغې ووایي چې دا خو اسانه خبره ده، دغې طریقه هم راځي. وایي چې څنګه، وایي چې تاسو به داسې کار وکړئ چې د دغه نه لاندې به یو دغه کېدی، یو لوښی د دیوال نه د یخته یو لوښی به کېدی د اوبو نه ډک، او تاسو به چې کوم دی په چت بره ودرېږئ او په دې اوبو کې به یو پیره داسې وګورئ. زه به دې اوبو ته ګورم، تاسو ته به نه ګورم. په دې اوبو کې به په دې چت نه به داسې یو پیره تاسو راټیټ شئ، نو دې اوبو کې به ستاسو عکس راشي. دې اوبو ته چې تاسو یو پیره وکته نو بس د هغې نه به چې کوم دی زه ستاسو تصویر جوړوم. حسن بانو ډېر حیرانه شو چې دا خو واقعي ډېر کمالي مصور دی، دا خبره یې خوښه هم شوه. بس د هغه په خبره چې کوم دی نو د چت نه لاندې د دیوال سره چې کوم دی یو لوښی کېښودی شو، هغه د اوبو ډک دی او دا حسن بانو لاړه او د برې نه یې هغه لوښي ته داسې وکتل چې هغې ته یې داسې وکتل، لاندې مصور هغه لوښي ته کاته او اوبو ته یې کاته، چې څنګه د هغې په عکس په هغې کې راغی، بس هغه ته بیا شاته شوه لاړه او مصور چې کوم دی نو هغه نقش و نگار هغه هر څه په مزغو کې پرېوتي و، ډېر هوښیار مصور و. نو هغه زر تصویر وویستو، خو لا ولې صحیح تصویر وویستو، کوم چې اصل جوړ تصویر دی، او بیا یې یو بس عارضي غوندې یو اخوا دېخوا تصویر یې وویستو، حسن بانو له ورکړو. نو اصل صحیح تصویر یې پټ کړ، ځان سره یې کړ، هغه هسې اخوا دېخوا تصویر و، هغې حسن بانو له ورکړو چې جي ما دا تصویر ویستي. چې کله یې دغه تصویر چاپه کړه نو 3-4 ورځې بعد په موقع چې کوم دی نو دی دغه ځای نه غلی غوندې کې راووته او منیر شامي ته یې ځان راورسو. هغه ته یې وویل چې ځوانه خوشحالېږه، کار مې دله وکړه. هغه وایي چې څنګه؟ بس وایي چې تصویر مې دله راوړی. تصویر یې چې کولاو کړه او منیر شامي ته یې ورکړه چې دا تصویر دې وینه، نو منیر شامي چې څنګه تصویر کولاو کړه ولید غراب شو، راوغورځېد او بېهوش شو. چې کله په هوش کې راغی هغه ملګري چې کوم دی مصور پې اوبه چې پې چڼکه کې په هوش کې راغی چې لکه ځوانه تا له خو ما تصویر راوړه او ته بېهوشه شوې. منیر شامي ورته ووایي چې هلکه ملګريه، اړه مې وار نه کوې او اړه مې چې کوم دی نو په سینه کې نه دی،
او زه خو په نالیدلې په دې جنۍ مین شوی یم او اوس دا ما ولیده او زه چې کوم دی نو زه خو به لیونی شم او ته چې کوم دی ما دې جنۍ ته ورسوه. مصورو ته وایي چې هلکه دې جنۍ له به دې زه ورسوم خو ګوره د دې جنۍ میلاوېده او د دې لیده ګوره اسانه خبره نه ده. هغه وایي چې څنګه؟ وایي چې لکه د هغې ډېر مشکل سوالونه او ډېر مشکل شرطونه دي او ډېر داسې ځوانان ستا په شانې راغلي دي او دغه یې کړی ده خو لکه چا د هغې مخ نه دی لیدلی او یو سړي چې کوم دی نو هغه حاصله کړې نه ده او د هغې چې کوم دی 7 سوالونه دي که هغه چا 7 سوالونه صحیح کړه بس صرف د هغه سره به چې کوم دی نو هغه واده کوي. منیر شامي ورته وایي چې پوه نه یم هر څه چې خو ته ما هغې له ورسوه. لنډه دا چې مصور هغه د ځان سره که او د شاه آباد ته یې ورسو د حسن بانو محل ته. د حسن بانو محل ته یې ورسو حسن بانو هم خبر شو چې یاره داسې یو ځوان راغلی دی زما ته ملاقات لپاره. هغې چې کوم دی په پرده کې د هغې ملاقات ته کېناسته نو منیر شامي ورته چې کوم دی خپل د محبت اظهار وکړو د هغې ورته وکړو دغه خبره یې ورته وکړه چې داسې په نالیدلې زه په تا شخ شوی یم او وړه مې وار نه کوي او لنډه دا چې ټولې خپلې خبرې ورته وکړي. حسن بانو ورته وایي چې ځوانه داسې کار دی چې داسې به ډېر خلک وي داسې به ډېر خلک وي منم ستا خبره منم چې ستا به زه خوښه شوې یم او ستا په زړه کې به زما لپاره چې کوم دی نو مینه وي محبت وي خو تا ته به پته وي چې ما د وخت نه چې کله زه په ښار کې وم زما محل و د هغه وخت نه چې کوم دی نو ما یو 7 سوالونه مقرر کړي دي که هر چا ماله هغه جواب راوړ نو زه به د هغه سړي سره واده کوم او زه بل چا سره واده نشم کولی او نه چاته مخ ښکاره کولی شم. منیر شامي ورته ډېر مینتزاري وکړه ډېر دغه وکړه چې ته ما ته چې کوم دی نو دغه وکړه حسن بانو ورته انکار وکړو چې نه نشي کېدی که د دغه سوالونو جوابونه دې راوړه خو ټیک ده او که جوابونه دې رانه وړه نو نشي کېدی. منیر شامي چې کوم دی نو ډېر ژړا شو ډېر زاري وکړه ډېر دغه شو. حسن بانو د اړپ هم ډېر خفه شو چې یاره دا هلک خو په رښتیا په ما ډېر مین دی خو بل طرف ته مجبوره وه چې یاره اوس ما شرط ایښی دی د غیر چاپېره لوی دنیا مخلوق ته خبر دی چې یاره د دې دغه شرایط دي او په دغه شرایطو به واده کوي د دغه نه بغیر به نه کوي نو که زه دغه لرې کومه نو هم د خپلې ژبې نه وړم او که نه نو په دې هلک ډېره خفه شو په دې ځوان. نو چې کله دا منیر شامي وته نو تپوس یې وکړو چې ځوانه روان خو روان یې خو ستا نوم څه دی؟ منیر ورته خپل نوم ووایي چې زما دغسې منیر نوم دی شامي منیر شامي نوم دی. منیر د دربار نه راووته او په ځنګلونو سر شو یو ځنګل ته ځي چغې وي او جاړي او په خفه دی او بل ځنګل ته ځي سوالونه یې خو ټول اورېدل دي خو زما د ملګرو په هر دی په حل دی په یو سوال فکر کار نه کوي چې یاره دا به څنګه یو د دې به څنګه جواب راوړي د سر دې مازغو ته پرېوتې نجیله دا پکې څنګه شی دی دی پرې ځنګلونو ګرځي یو ځنګل نه بل ځنګل ته بل ځنګل نه بل ځنګل ته خفه دی د خفګانې چې کوم دی نو چغې وي او جاړي. لنډه دا چې د حاتم تاي ځنګل ته نږدې شو ملک ته چې د هغو کوم ځنګل دی هغې ته ورسېد. حاتم تاي چې کوم دی ځنګل ته رسېدل دپاره راوتی د ښکار دپاره د هغه ښکار خو تاسو ته معلوم دی چې هغه څنګه ښکار کوي ځناور چې کوم دی راونیسي نو د هغه شوق پوره شي چې بس ما ښکار وکړو هغه واپس پرېږدي دغسې ښکار له راوتی دی ګرځي په دې ځنګل کې چې اوس اواز پرې ولګېده ژړا فریاد پرې ولګېده څوک جاړي او چغې وایي دی وایي چې یاره دا څنګه چل دی څوک په تکلیف کې دی څوک فریاد کوي د غیر چاپېره چې کوم دی نو په هغه اواز پسې منډې کړې ځي 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 چې بس په دې ځنګل کې چې څه ځای ته ورسېدو نو څه ګوري چې یو ښایسته ځوان دی مزېدار تنکی ځوان دی او جامې چې کوم دی اشلېدلي دی وږی تږی دی او په بد حال دی را روان دی او چغې وایي او جاړي دی پسې زر د اس نه کوږ شو او راټینګ کړو حوصله یې ورکړه او بیا ورته وایي چې ځوانه ته څوک یې څه دې نوم دی د کوم ځای او ته ولې دا ولې داسې فریادونه کوي جړاګانې کوي څه چل دی دله نو دا اصل کې منیر و نو منیر ورته وایي چې وروره په داسې ځای کې هېر شوی یم چې زموږ دا پښتنو خبره وي نه مې سر خلاصېږي او نه مې خپې حاتم ورته وایي چې وروره ته خو ما ته قصه وکړه که نه تا ته تکلیف څه دی مشکلات څه دي کیدای شي زه ستا مشکلات چې کوم دی نو څه اسانتیا پکې راولم بس هغه ورته په لنډه خبره په لنډو الفاظو کې ټوله قصه وکړه چې دغسې زه په پلانکۍ جنۍ باندې مین یم او د هغې پسې تللی یم او د هغې په ارمان یم او هغې راته داسې سوالونه ایښي دي او ما ته نه چې بس د هغې ټوټل هر سړي ته دغه سوالونه دي
او په دغې خو زما مازغه کار نه کوي او بل د هغې نه بغیر ته ما چې کوم دی نو وار نه کوي د هغې د حاصلولو نه بغیر. او د خفګان چې کوم دی نو د درده زه چغې وهم او په دې ځنګلونو سر شوی یم او نشم تکلیف دی راته. ده ورته وویل چې لکه دا څه خبره ده راځه راپسې. منیر یې د ځان سره په مخ کې کړ، خپل ملک ته یې بوتو، خپل ښار ته یې بوتو، خپل محل ته یې بوتو او 3-4 ورځې چې کوم دی نو ښه خیال یې ورله وساتو. کپړې مپړې بیا د شاهانه دغه ور واچولې، د شهزادګانو ولې چې منیر خو اصل کې شهزاده و او ښه خدمت یې ورله وکړو. منیر چې کوم دی بیا ښه رنګ منګ برابر شو، ښه برابر شو، ښه په سور کې شو. بیا ورته وي ځوانه اوس راته وایه چې تا ته څه سوالونه دي او څه تکلیف دی راته. منیر ورته ټوله قصه وکړه چې یاره بس دغسې دا 7 سوالونه یې ما ته ویلي دي او حسن بانو ما ته وایي چې لکه دغې جوابونه یې نه راوړي نو لکه د هغې نه بغیر نه شي کېدی، زه ستا سره واده نه شم کولی. حاتم تایي خپل نوکران خپل وزیران راټول کړه او هغو ته وي چې زه داسې دا زما ملګری دی او د ده دپاره چې کوم دی نو زه شاه آباد ته روان یم او زما د راتلو پورې چې کوم دی نو تاسو په دې ملک کې زما په دې ملک کې هماغه شان دي د غریبانانو خلکو خدمت کوئ او د ناچارو به چې کوم دی نو امداد کوئ او د خدای د مخلوق خدمت به کوئ او زیاتی به نه کوئ زما د راتلو پورې. او زه لاړم. لنډه دا چې حاتم چې کوم دی ملک خپلو وزیرانو ته حواله کړ او منیر شامي د ځان سره ملګری که ووت لاړ. تلو څه پوره ورځې د سفر نه بعد په آسونو باندې چې کوم دی نو شاه آباد ته ورسېده. شاه آباد ته چې ورسېده د حسن بانو محل ته لاړه. حسن بانو ته پیغام میلاو شو چې داسې منیر شامي دی او بل ځوان دی هغه راغلی دي. وایي چې بل څوک دی؟ وایي چې بل سره حاتم دی. د حاتم نوم چې حسن بانو واورېد نو وایي چې هله شابه ری والا د حاتم نوم هر سړي پیژنده. حسن بانو ته هم پته وه چې داسې ځوان دی او ډېر بهادر دی او ډېر چې کوم دی خدمتګار دی، د خدای د مخلوق خدمت کوي او ډېر عادل سړی دی او ډېر عادل بادشاه دی. حاتم نوم یې دی. نو بس هغې دواړه راوغوښتله ملاقات لپاره. هغه شان په پرده کې ملاقات دی. حاتم سلام حاتم دی حسن بانو ته وایي چې داسې کار دی چې زما د ملګری چې کوم دی دړونه په تا مین دی ستا سره محبت لري او داسې په پلانکي ځنګل کې ما ته میلاو شوی او ډېر په تکلیف کې او ډېر چغې سورې یې والې او ډېر فریادونه یې کول. ته د ده دعوت ولې نه قبلوې؟ د ده سره نکاح ولې نه کوې؟ حسن بانو ورته وایي چې حاتمه ته به خفه کېږې نه او ده ته هم ما ویلي دي چې زه اوس د خپلې جمع مجبوره یم او ما داسې 7 سوالونه ایښي دي. که د هغې 7 سوالونو جواب چا راوړ نو هغه زه به د هغه سره نکاح کوم، زه به د هغه د مرضی یم بیا او که ده راوړو نو زه د ده د مرضی یم او ما دغه 7 سوالونه ایښي دي. حاتم بیا ډېرې وڅې وکړې خو حسن بانو وایي چې نه شي کېدی. ما خبره کړله جبه مې کړله حسن بانو د خپلې ژبې نه نشي اورېدی. حاتم ورته وایي چې ټیک ده زه د دې 7 سوالونو جوابونه به دله زه راوړم. زه به تاله د دې 7 سوالونو جوابونه راوړم او چې کله ما تاله د دې 7 سوالونو جوابونه راوړه نو بیا زما اختیار دی چې زه تا چا ته په حواله کوم او چا ته دې په نکاح کوم. بیا هغه ورته وایي چې بلکل ټیک ده ته د 7 سوالونو جوابونه راوړه بیا ستا مرضي دی چې ته څه کول غواړې. بس حاتم ورته وایي چې منیر شامي چې کوم دی دا زما امانت دی، زما ملګری دی، دا به دلته چې کوم دی نو په شاهي مهمانخانه کې د ځان سره ایثار کې د ده به ډېر خیال او ډېر خدمت پې کوئ. او شابه اولنی سوال دی راته وایه. نو حسن بانو ورته وایي چې حاتمه ډېر نر بهادر او ډېر خدمتګار ځوان یې، ډېر خلکو خدمت یې کړی دی او هسې نه په دې سوالونو کې تا ته به ډېر تکلیف پېښ شي او هسې نه خراب شي پکې خلاص شي. حاتم ورته وایي چې نه کېدی نه شي، ما د ډېرو خلکو د ډېر مخلوق مې خدمت کړی دی او اوس پکې دا خبره منځ ته راغلی نو د دې نه خو چرته هم نه شاته کېږي. ورته وایي ټیک ده ستا خوښه ده. و چې په 7 سوالونو کې د ټولو نه اولنی سوال دا دی چې یو پیره یې لیدلی دی او د دویمه پیره لیدو یې ارمان دی. دا څه شی دی؟ دا څوک دی؟ د دې خبرې تحقیق معلوم کړه، د دې جواب ماله راوړه. حاتم ورته وایي چې ټیک ده. بس
منیر شامي نه رخصت شوی دی ځان سره چې کوم دی نو په اس باندې سور شوی دی شیینې مینې سامان یې د ځان سره اخیستی دی د ښار راوتی د ښار راوتی دی بس هسې هوایي یو طرف ته روان دی روان دی روان دی روان دی څه ګوري چې په یو ځای کې یو لومبړه ده او یو زناور چې کوم دی وړوکی زناور یا سویه یا اوسی یو شی راګیر کړی دی هغه خوري دا چې څنګه ور ورسېدو نو اواز یې وکړو ویې لومبړي دا ظلم مه کوه دا زیاتی مه کوه د دې او دا عجز زناور چې کوم دی دا پرېږده دا ولې خوري بیا هغه لومبړې هغه شی پرېښو هغه وتښتېد لومبړې دې حاتم ته ووایي چې داسې راته ښکاري چې ته حاتم یې دوی ورته وایي چې او بلکل زه حاتم یم هغه وایي چې حاتمه تا خو هر څه چې دې وکړه خو ډېر بد دې وکړه زما نه دې زما خوراک خلاص کړو زما خو هم دغه غوښه خوراک دی نو چې ما دا نه خوړه نو ما به څه چل کوم زه خو اوس وږی یم زه به اوس څه کوم نو دې حاتم ورته وایي چې خیر دی ته وږي ستا غوښه په کار ده بس ته بېغمه شه دی چې کوم دی د خپل وجود د یو حصې نه په خنجر باندې غوښه کټ کړه او هغه چې کوم دی هغه لومبړي ته ګزاره کړه بس وي دا وخوره او خپله ولږه ختمه کوه بیا ځه لومبړې هغه غوښه وخوړه او دې دغه ته وي حاتم ته وي چې حاتمه ته ډېر رحمدلی او ته چې کوم دی ما ته پته ده چې ته په څه پسې راوتی او ته د زناورو او انسانانو سره سره په زناورو هم ډېر رحم کې او د ټولو چې کوم دی خدمت کې امداد کې تا نن په ما باندې خپل وجود غوښه وخوروله نو زه به ستا به څه نسي امداد کوم هغه ورته وایي څنګه تا ته څنګه پته راوایي ته هم په هغه سوال په جواب پسې روان یې که نه چې یو وارې لیدلی دی او د دویم وارې لیدلو ارمان دی هغه ورته هو دغه سوال پسې روان جو چې ته داسې کار وکړه چې د دغه سوال جواب چې کوم دی هغه به تا ته په دشت هویدا کې میلاو شي نو ورته وایي چې ښه چې دشت هویدا کم طرف ته بس هغه ورته داسې یو طرف برابر کړي چې دې طرف ته ځه دی روان شي دی روان دی روان دی روان دی خو هلته د وجود د یوې حصې نه چې کوم دی نو د غوښه کټ کړله اینې ته بهیږي پوره سفر دا وکړو خو حد تر دا چې په یو ځای کې چې کوم دی په ځنګل کې دی راپرېوتو د کمزورۍ د لاسه اینې ته بهیدل وي او بېهوشه شو بېهوشه شو دی اوس د یو غار دی دا غار خواته راپرېوتی دی بېهوشه پروت دی دا غار چې دی د یو ګیدړ غار دی د دې غار نه اوس یو ګیدړ راووتو یو سره ګیدړه ده چې کوم د دغه ګیدړ مور ده دواړه راووته دوی څه ګوري چې اوس یو سړی پروت دی بېهوش دا ګیدړ و چې اوهو دا خو ادمزاد د ځنګل ته رارسېدلی او په دې ځنګل کې خو اوس پاتې کېده چې کوم دی نو ګران دي او دلته اوس پاتې کېده نه دي په کار ځکه چې ادمزاد دې ځنګل ته راورسېد نو لکه دلته زموږ پاتې کېده اوس غیر محفوظ دي مور چې دې حاتم ته وکاته نو چې نه دا خبره دې غلطه ده دا ادمزاد دی خو ته د ده نه خبر نه چې دا څوک یا ورته وایي مور څوک دی وایي دا خو حاتم دی حاتم دی دا خو ډېر رحمدل بادشاه دی او دا چې کوم دی نو د انسانانو سره سره په زناورو هم ډېر مین دی په زناورو هم چې کوم دی ډېر خیال ساتي وایي ښه بیا چې کتلې وایي چې دا بېهوشه ولې دی نږدې وله راغلی ګوري چې یاره د ده د جسم یو حصه چې کوم دی نو د هغې نه غوښه کټ کړی شوې ده وینې ترې بهیږي دا مور ورته وایي چې یاره دا ضرور چې کوم دی دا د خپل جسم دا غوښه چې کوم دی نو دا چېرته په یو زناور ده خوړوله بل زناور به یې خلاص کړی او دا هغې د وجې چې کوم دی نو دی اوس دلته بېهوشه پروت دی بیمار پروت دی او زما چې څه خیال دی نو دی د حسن بانو د هغه سوال په جواب پسې راوتی دی او دې طرف ته را روان دی بیا ورته وایي چې مورې کوم سوال جو هغه ورته ټوله قصه وکړي چې دغسې یو سوال دی نو وایي چې ښه نو وایي چې یاره دا خو حاتم چې دی دا بېهوشه پروت دی او دی دلته بېهوشه دی او زخمي دی نو دی به مخکې څه ځي دلته خو ډېر تکلیفونه او ډېرې لارې ورته پرتې دي دا به څنګه ځي بیا هغه ورته وایي چې یاره مور یې ورته وایي چې یاره دی ټیک کېدی شي دی صرف د یو شي باندې ټیک کېدی شي هغه ورته وایي چې مور څه شی دی هغه وایي چې دا هغه یو مارغه دی د هغه نوم دی پریرو مارغه دی او د هغه مارغه مازغه چې کوم دی هغه چا راوړه او په دې زخم باندې پورې کړه نو دی به چې کوم دی نو فورا ټیک شي خو هغه مارغه چې کوم دی نو ډېر لرې دی او د هغه راوړه چې کوم دی ډېر ګران دی هغه مارغه چې کوم دی په دشت مازندان کې دی
او دشت مازندران چې کوم دی ډېر لرې دی، هلته تله راتله چې کوم دی نو ډېر ګران دي. دا ګیدړ دی خپلې مور ته وایي چې مورې ته داسې کار وکړه چې ته د حاتم دلته خیال ساته او چې دی په موږ زناورو دونه مین دی نو موږ به هم د ضرور امداد کوو او ته چې کوم دی د ده خیال ساته او زه لاړم دشت مازندران ته ته دغه مارغه مازغه راوړم. بیا ورته وایي چې ټیک ده. بس دغه ګیدړ چې کوم دی نو د خپل ځای نه راوځي، سفر کوي 5 شپږ ورځې سفر چې کوم دی وکړي، دشت مازندران ته دی راورسي. دغه پریرو نومې مارغه چې کوم دی دا د یو بوټي لاندې چې کوم دی ډېر غټ مارغه دی، د یو بوټي لاندې بېغمه اوده دی سترګې پټې کړي دي. دا ګیدړ چې کوم دی غلی لاړ غلی لاړ دی خو هسې د چرګانو په ښکار کې ډېر تکړی. دغه نه مخکې چې دغه مارغه په ځان پوهېږي د زر حمله وکړه او دی چې کوم دی د سر نه راونیو او یو جاټکی یې وله ورکړ او د ده دا سر چې کوم دی د وجود نه یې راوشوکېد او رامنډې دغه سر چې کوم دی دا واپس یې راوړ. چې کله یې واپس راوړل په څه طریقه د دغه سر نه یې دغه مازغه راویسته او د دې حاتم په دې زخم باندې ولګول. د دغې مازغو لګولو چې د حاتم دا زخم چې کوم دی هغه ټیک شو، برابر شو او حاتم چې کوم دی روغ رمټ شو، برابر شو. حاتم راپاڅېده. دې ګیدړې ته ووایي چې یاره تاسو خو په ما غټ احسان وکړو او اوس مال هم پکار دی چې زه ستاسو څه نه څه په کار راشم، زه څه وکړم؟ نو دې ګیدړې ورته ووایي چې مونږ خو داسې څه نه غواړو چې یاره ته چې په کم سفر روان یې په هغې کې څه خلل راشي، خو تا تپوس کړی دی نو موږ ته په دې ځنګل کې دا تکلیف دی چې دغه اخوا ځای کې لړمانان دي او هغه چې کوم دی نو زموږ بچي په مخه خوري او ټک وله ورکوي او وجني، ته د هغې نه موږ خلاص کړه. دی ورته وایي چې ښه دا خبره ده. وایي وایي بېغمه شه ځای راته وښیه. دوی لږ دې خوا راشي په ځنګل کې هغه ځای ورته وښیي په کوم کې چې هغه لړمانان اوسېږي. دغه لړمانانو هغې ته راولي هلته یې کښېنوي، هغه ځای مکمل خوشي چې دی دغلته کښېني لږ ساعت وشي ناګهانه یو دوه لړمانان راشي، غټ لړمانان دي چې د عام سایز لړمانان نه دي، غټ لړمانان دي او د هغوی چې کوم دی نو دا خولې دي او غټ غاښونه یې دي، هغه پنجې غوندې کې چې کوم دی دا پنجې دي. لړمانان راله ډېر په غوسه کې دي او حاتم ته وایي چې حاتمه موږ پېژندلی چې ته حاتم یې او ته دلته رالې خو داسې کار وکړه چې د دې ځای نه خپې سپه کوه، دا زموږ علاقه ده او موږ دلته چې کوم دی نو څوک پرېږدو نه مخې سره یې وجنو، خو تا ته صرف دغه یو چانس درکوو چې ته حاتم یې او ډېر ښه سړی نو ته د دې ځای نه چې کوم دی نو پاڅه او خپې سپه کړه. حاتم ورته وایي چې ای موزي زناوره، ای ضروري زناوره، ته د دې ګیدړ د دې بچو نه ولې نه قلارېږې؟ ته ولې دوی ته تکلیف رسوې؟ ولې دا وجنې؟ ته د دوی نه قلار شه. دغه لړمانانو له چې غوسه وروله. حاتم وایي د ګیدړو بچي پرېږده، خپل غم کوه او چې کوم دی فوراً د دې ځای نه خپې سپه کوه، که نه تا هم په دې ځای چې کوم دی نو تیکه کوه قصه ته له خلاصوه. دا حاتم ورته وایي چې هلکه قلار شه، موزي زناورو قلار شي، زما دا خبره ومنې د خپلې نه واوړې. دا لړمانان چې ګوري چې یاره دا سړی خو نه پاڅېدی نو بس هغو په ده حمله وکړه. دا حاتم چې دی ده اوس سوچ وکړو چې یاره دا زناور خو په ما باندې را په حمله شو او دا خو ما ته تکلیف را رسول غواړي، بل څه لار نشته. نو بس دی زر پاڅېده او خپله توره یې راویسته او دا دواړه لړمانان چې کوم دی د دوی دا غاښونه او دا کومې کونډې چې کومې د هغوی هغه یې په توره ووالي. چې په توره یې ووالي دواړه هر څه یې کټ کړه، کوم د خوراک اسباب چې وو په کوم چې به دوی ټک ورکوو یا چا ته به تکلیف رسوو هغه یې په توره ووال. چې په توره یې ته ووال بس بیا خفه شو چې یاره دا خو ما سخت زیاته وکړو، دا شیانو ته به غټ تکلیف ورسو. خدای ته یې لاس ونیو چې خدایه پاکه ته د دې زناورو د تکلیف ختم کړې، کوم چې ته زما د لاسه میلاو شو. د ده سوال چې کوم دی فوراً قبول شو او د دغه لړمانانو چې کوم دی د هغه زخمونه تکلیف ختم شو. دغه لړمانان په ژړا شو چې حاتمه تا زموږ سره غټ زیاتی وکړو، زموږ چې څه د خوراک اوزارو یا کوم وسله وه زموږ سره هغه تا زموږ نه کټ کړو او موږ به اوس څه خورو، موږ ته به څه میلاوي. دې حاتم ورته وایي چې خفه کېږئ مه، رازق چې دی هغه الله دی او تاسو به خدای رزق درکوي او تاسو به هسې نه پاتې کېږي. په دې کې هغه ګیدړ او ګیدړه راله او حاتم ته وایي چې حاتمه ته بلکل بېغمه شه، دې ګیدړ خو زموږ سره غټ زیاتی کړله، زموږ ډېر بچي یې مړه کړلي، خو به
هېڅ خبره نه ده. او د دې ګیدړ او د دې دواړو لړمانانو د خوراک ذمهوار چې کوم دی هغه مونږ یو، او د نن نه بعد چې کوم دی دوی له به خوراک مونږ راوړو. حاتم بیا د هغه ځای نه رخصتېږي. نو کله رخصتېږي را روانېږي نو دا ګیدړه دا مور د خپل زوی ته وایي زویه داسې کار وکړه د حاتم ډېر بادر او ډېر ښه سړی دی، دی داسې یوازې نه پرېږدو، ته د ده سره لاړ شه. د حاتم ورته وایي چې نه، تاسو زما سره ډېر امداد کړی دی او ډېر ښه تاسو زما سره کړي دي، زه ستاسو د هغه یو احسان بدله چې کوم دی نو د دې ککرۍ نه نشم کوزولی، اوس تاسو په ما بل احسان کوئ. نه داسې نشي کېدی، خو تاسو دغه یو کار ماته وکړئ چې ماته صرف لار سیده کړئ چې زه چې کوم دی نو دشت هویدا ته لاړ شم او د دغې یو سوال جواب ماته میلاو شي. هغه ورته وایي چې ټیک ده، خو دوه لارې دي. یوه لاره چې کوم ده هغه لنډه ده خو په هغې کې ازمایښتونه ډېر دي او تکلیفونه پکې ډېر دي، او بل لار چې ده نو هغه ډېر اسانه ده، څه تکلیف پکې نشته، ازمایښت پکې نشته، خو هغه بهتر څه اوږده ده، اوس ستا خوښه ده. حاتم ورته وایي سوچ وکړي، وایي چې به خیر دی، ازمایښتونه خو الله په هر انسان راولي او په هر چا راځي، او ګورو به خدای به زما مل شي، ته ماته لار برابر کړه. او ته لار برابر کړي، اوس داسې لارو ته وښیو چې په دغه ځای کې به دوه لارې تاله راشي، نو هغه یو طرف ته ښی طرف ته ګز طرف ته لار چې کوم ده نو هغه اوږده ده او اسانه ده، ښی طرف ته لار چې کوم ده هغه لنډه ده خو کوم چې دا ډېره مشکله ده. ده ورته وایي چې ټیک د هغه نه رخصت شي، روان شي، روان دی پوره ورځې سفر چې ده وکړو په خپل اس باندې سور دی. یو ځای کې دله دوه لارې رالي، چې دوه لارې وله رالې ته سوچ وکړي چې اوس په کوم طرف لاړ شم، که په دې اوږد طرف ځمه ډېر اسان دی، څه تکلیف پکې نشته، خو په دغه طرف چې زه رسم او بیا راځم نو د منیر شامي زما د ملګري په څه حال او مغه په دې لنډ طرف ورځم او بس څه پېښه وګورو به ورسره هر څه شي توکل دی، بس په دې لنډ طرف ورمخکې شي. په دې لنډ طرف چې ورمخکې شي دی ځي روان پوره سفر چې وکړي نو دله یو ځنګل مخې له راشي، ځنګل وله مخې له راشي او په دغه ځنګل باندې د یاګانو حکومت وي، د یاګانو حکومت وي. دی چې څنګه دې ځنګل ته ننوځي نو په ده چې کوم دی نو یاګان پرې راپنډ شي پې، او دی چې کوم دی ونیسي ګرفتار یې کړي او خپل بادشاه له یوسي، خپل بادشاه له یوسي. بادشاه سلامت داسې یو ځوان راغلی دی، ادمزاد دی، او ځنګل کې مونږ رانیول دی، ګرفتار کړلی. بادشاه چې ویني، بادشاه وایي چې دا خو ماته حاتم ښکاري، دا خو حاتم دی هلکه. حاتم چې کوم دی هغه پرېږدي، حاتم ته وایي چې یاره حاتمه تا څنګه دلته راپېښه وکړه، څنګه په دې طرف رالې؟ د حاتم ورته وایي چې یاره بادشاه سلامت داسې دشت هویدا ته روان یم او داسې په دې طرف رالم او داسې د دغه سوال د جواب دپاره را روان یم. بادشاه ورته وایي چې ښه ته خو د سوال جواب دپاره روان یې، خو داسې خو د دې ځای نه نشي تللی. د حاتم ورته وایي چې ولې بادشاه سلامت زه به څنګه تلی شم، څه تاسو زما نه څه غواړئ؟ هغه ورته وایي چې یاره ته ډېر ښایسته ځوان یې، ډېر نر بهادر یې، ډېر رحمدلی، او زما یو لور ده او د هغې په دې ځنګل کې او زما په دې قوم کې چې کوم دی د هغې قابل څوک نشته، ته به د هغې سره واده کوې؟ حاتم اوس حیران شو، یو خدای پاکه دا په څه جنجال کې ګیر شو. حاتم بادشاه ته دغه وکړو، درخواست وکړو بادشاه سلامت تاسو حیوانات یې، ځناور یې او زه انسان یم، د یو انسان او د ځناور رشته څنګه کیدی شي؟ دا بانه ورته وکړي. نو هغه یک بادشاه ورته وایي چې نه دا خبره نه ده، زما لور چې کوم ده هغه هم ستا په شان یو انسانه ده او ستا په شان یو جنۍ ده، ستاسو د انسانانو د ذاته ده. دی حیران شي چې دا څنګه؟ بیا بادشاه حکم وکړي چې زما لور چې کوم دی هغه راولئ. یو طرف نه اوس درې څلور یاګان کوم چې نوکران دي د هغو سره اوس یو ښایسته شهزادګۍ را روانه ده، نرۍ نرۍ سترګې دي او چې کوم دی دنګه مرۍ ده، نرۍ ملا ده، دا اوږده ویښتې چې کوم دی په دې اوږو باندې پراته دي او ښایسته شاهانه لباس یې اچولی دی او د خندانه شنه را روانه ده. حاتم چې اوس شهزادګۍ ولیده، جنۍ ولیده، حق حیران شو چې خدایه پاکه دې یاګانو ته ګورم، دا خو یو ښایسته شهزادګۍ ده او انسان دی چې دا دلته څه کوي؟
حاتم بیا تپوس وکړي چې بادشاه سلامت تا څنګه ممکنه ده، دا څنګه کیدای شي چې یو انسان جنۍ چې کوم ده هغه ستا لور ده. هغه یک ورته وایي چې په دې کې ستا څه کار دی، دا یو غټ راز دی، خو بس ته به زما د دې لور سره واده کوې. حاتم چې دا سوچ وکړي چې یاره که ما د دې جنۍ سره واده وکړو زه خو بیا د دې خاوند شوم او بیا خو دوی ما ته څه رانه پرېږدي، او دا څنګه کیدای شي چې یاره زما ملګری دی هلته په تکلیف کې او زه د هغه په کار راوتی یم او دلته دې زه واده وکړم، دا څنګه کیدای شي. دی انکار وکړي، دی وایي چې یاره زه واده نه کوم. یک بادشاه چې کوم دی ډېر قار شو او حاتم ته وایي چې پرېږدم دې داسې چېرته تر څو چې زما د لور سره واده کړی نو پرېږدم خو دې ته سره. حاتم دغه ته واچوي بندیواني کې جیل ته یې واچوي، یوه هفته چې کوم دی نو هغه بندیواني بیا یې راوباسي. بیا ورته وایي چې حاتمه څنګه چل دی، اوس دې څه خیال؟ حاتم وایي چې بادشاه سلامت نه شم، زه په خپل کار راوتی یم، په خپل کار به ځم. بیا یې بندیوان چې بیا بندیوان کې دی یو خوب ویني، په خوب کې ورته یو بزرګ راشي، بزرګ ورته وایي چې حاتمه بچې ولې خفه یې؟ دی ورته وایي چې دغسې یاره بابا داسې په کار راوتی یم، په بل جنجال کې ګیر شوی یم، څه لار راته نه ده معلوم چې څه وکړم اوس. دی ورته وایي چې حاتمه د دغه جینۍ سره دغه شهزادګۍ سره واده وکړه که نه، دا به ستا لپاره ډېره ښه وي. دی ورته وایي باباجي دا ته څنګه خبره کوې، د هغې سره که ما واده وکړو نو زه خو په خپل کار راوتی یم او دغه کار به رانه هم پاتې شي، زه به څنګه بیا خو مې د سره نه پرېږدي، بیا به زه څنګه ځم. د هغه بزرګ ورته وایي چې نه ته واده وکړه او بیا چې کوم دی دغه ښځه چې کوم ده ستا چې کومه ښځه شي دغه شهزادګۍ دغه به بیا رضا کړي، نو دغه چې کوم دی دغه د خپل پلار نه به تا بیا خلاص کړي او تا به بیا پرېږدي. حاتم وایي چې زه ټیک ده. حاتم چې سهار رایښ شي یو ورځ نیمه بعد بیا یې بادشاه راوباسي، بیا ورته وایي حاتمه څه دې خیال دی، څنګه چل زما د لور سره واده کوې که نه کوې؟ دی ورته وایي ټیک ده بادشاه سلامت، تاسو څنګه خوښه یي زه به ستاسو د لور سره واده وکړم، خو زما به یو شرط. وایي څنګه شرط؟ وایي چې زمونږ به بیل محل وي او زمونږ محل ته به یک نومي شی به نه راپرېږدي درنه، صرف ما او شهزادګۍ. بیا ورته وایي ټیک ده دا هېڅ خبره نه ده. خیر د دوی واده وشي، یو ښایسته عالیشان محل چې کوم دی دوی ته بیل حواله شي، په هغې کې دا شهزادګۍ او دا حاتم چې کوم دی دواړه اوسېږي. لنډه دا چې 2 میاشتې پکې تېرې شوې، 2 میاشتې پکې تېرې شوې. یو ورځ په یو موقع باندې د حاتم د دې خپلې ښځې سره ناست دی، د شهزادګۍ سره ناست، دې ته یې ویلي چې یاره تا ته زه یو خبره کومه خو ته مې د زړه په غوږ واورې، ته بیا د خپل زړه نه ما ته ووایه چې زه څه وکړم. بیا وایي چې ته ما ته خبره وکړه، قصه وکړه، څه چل. بیا هغه ورته ټوله قصه وکړي چې یاره داسې زما یو ملګری و چې په پلانکي حسن بانو نومې جنۍ باندې مین و، مین دی پرې او ډېر په تکلیف کې دی او زه د هغه په کار راوتی یم، د هغه د سوالونو دپاره راوتی یم، دلته زه په دې خبره کې ګیر شوم. نو آیا تا ته دا خبره ټیک ښکاري چې هغه چې کوم دی په تکلیف کې او په دغه کې زما د هغه سره واده کړی دی، جبه مې کړې ده، دا ستا دا خبره خوښه ده چې ستا خاوند چې کوم دی نو هغه د ژبې خلاف ورزي وکړي، جبه دې ماته کړي او داسې یو سړي ته یې کار حواله کړی و هغه دې ونه کړي، او داسې زما د وخت نه چې کوم دی نو دا نوم په دې مشهور دی چې زه هر چا خدمت کوم او د هر چا کار پوره کوم او ستا دا خوښه ده چې دا کار د منه پاتې شي. شهزادګۍ سر کښته کوي چې نه، تا له پکار دی چې ته دا کار وکړي او ته دغې کار له لاړ شي او دا سوال او دا جواب پوره کړي. د هغه ته وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده، خو ستا له پلار سره به څه کوو؟ د هغه ته وایي چې د پلار نه ته بېغمه شه، د پلار نه به دله زه اجازت راولم. شهزادګۍ لاړه شي، په یک بادشاه پسې هغه ته وایي چې یاره بابا داسې زما دا خاوند چې دی نو په دغسې کار راوتی او دا کار ضروري دی او دی تلل غواړي او دا کار کول غواړي. د هغه ورته وایي چې ستا مرضي ده، دې کې خو ما ته څه مسله نشي، که ستا خوښه وي ته یې پرېږدې ولاړ دې شي. شهزادګۍ بیا خپل محل ته واپس راشي، حاتم ته وایي چې د پلار نه مې دله اجازت راواغست، اوس ته تلی شي، ته تلی شي خو بس لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. دا لاړه شي یو بکس کولاو کړي، په بکس کې یو کاڼی دی یا د مار مڼکه ده یا بل څه کاڼی دی هغه راوالي او یو پټکی وتړي، په پټکي کې چې کوم دی هغه کاڼی بند کړي، هغه پټکی د حاتم ته په سر کړي او د حاتم ته وایي چې دا کاڼی چې کوم دی دا ځان سره کوه، دا به ستا په ډېر ځای کې په کار راشي، په ډېرو مشکلاتو کې به ستا په کار راشي او زه په مخه به دې ښه او الله دې ستا مل شي.
حاتم د هغه شهزادګۍ نه د خپلې ښځې نه رخصت شي لاړ شي روان دی روان دی روان دی سفر کوي ډېر ستړی شو ډېر ستړی شو ډېر سفر یې وکړو نو دی یو ځای ته داسې ځای ته ورسېده چې یو ښایسته ښار دی یو غر شانتې دی تک شین غر دی شینکۍ دی ګیر چاپېره او په هغه غر باندې چې کوم دی نو یو ښایسته مزېدار ښار پې آباد دی یو ښار پې آباد دی ښایسته ښایسته کوټې دي ښایسته ښایسته کورونه دي او د دې ونو منځ تر منځ د دې کورونو منځ تر منځ چې کوم دی نو قسمه قسم بوټي ولاړې د میوو او قسمه قسم چې کوم دی په هغې کې میوې دي او د ډکې پرتې دي حاتم چې څنګه دغې ښار ته ورسېده د یوې ونې لاندې کېناسته او ډډه یې ووهله چې څنګه یې ډډه ووهله بس ویده شو وده دی ډېر ستړی و چې کله راویښ شو ګوري چې یو بوډا سړی خوا ته ناست دی داسې ښکارېږي چې هم د دغې ښار دی ده ته یې وویل ځوانه څنګه چلته ډېر ستړی شوی ده ورته یو باباجي داسې په سفر راوتی یم په داسې درک راوتی یم ډېر ستړی شوی یم دلته دمې ته ناست وم او سترګه مې ولګېده باباجي ورته په غور وکاته وایي چې ښه لکه ته حاتم یې بیا ورته وایي چې باباجي زه حاتم یم تا څنګه وپېژندې بس هغه وایي چې ته څه کوې خو ما وپېژندې ښه نو ته سوال جواب دپاره راغلی بیا هغه وایي چې بادشاه او باباجي زه دغه سوال جواب دپاره راغلی خو دشت هویدا ته روان یم خو اوس ورته معلوم نه دی چې په کوم طرف به ځم څنګه به ځم د دغې بابا ته ویلي چې دغه لار به درته زه برابر کړم خو دا یو خبره درته کومه چې دشت هویدا ته چې څوک تللي دي نو ګوره بیا ته واپس نه دي راغلي دی وایي چې باباجي هېڅ پروا مې نشته ډېرې سختې مې کړي دي او ډېر ازمایښتونه مې تېر کړي دا به م خدای تېر خو کوشش پې کوم دی ورته وایي چې ټیک ده زه درته لار برابروم ته به داسې کار وکړې چې ته به یو طرف ته ورته لار وښیې چې ته به داسې ځې چې ته لاړې تا ته به یو ډنډ به درته مخې ته راشي یو ډنډه ده غټه ډنډه ده هغه به درته مخې ته راشي د ځنګل په منځ کې ته به دغې ډنډې غاړې ته کښېنې چې د دغې ډنډې غاړې ته کښېناستې نو په دې کې به په دغه ډنډه کې به یو ښایسته او حسین جمیل جینۍ به راوځي خو د دې جینۍ د نامه نه لاندې به دا مهی او د نامه نه بره به چې کوم دی نو دا به انسان دا جینۍ چې څنګه راووته نو دا به تا د لاسه ونیسي او په دغه ډنډه کې به دې غوپه کړي په دغه ډنډه کې چې دې غوپه کړي نو تا به یو ځای ته ویسي چې هغې ته پرده ظلمات وایي پرده ظلمات ته چې ته لاړې نو خدای دپاره ته به خپل زړه او خپل نظر چې کوم دی دا به په قابو کې وساتي دغلته چې څه خاپیرۍ دي او څه پریان نو د هغو داسې حسن دی چې د هغې ته د انسان ټینګېده مشکل دي بیا دې ټولو ته به ته ځان ټینګ خو په اخره کې یو پري ده یا یو خاپیرۍ ده د هغې داسې حسن دی چې د هغې ته تر ننه ورځې څوک نه دی ټینګ شوی نو که هغې ته تا وکاته او هغې دې زړه وغورځو نو بیا ټول عمر له ته لاړې خو که د دغه ازمایش نه ته ووتې نو ته به دشت هویدا ته ورسې او تا ته به د خپل سوال جواب به درته میلاو شي دی ورته وایي ځه باباجي الله دې خیر کړي کوشش به کوم بیا د غیبو نه چې کوم دی یو سړی درسره ښکاره شي د هغه سره یو غټ تال وسره په هغې کې ښایسته مزېدار میوې پکې او شربتونه پکې قسمه قسم هغه دې دواړو ته کښېږي د حاتم چې کوم دی د هغه سره چای پانو کې خوراک ورسره وکړي بیا د هغه نه رخصت والې روان شي هغه بزرګ بابا چې ورته کملار خولي په هغې روان اووه اته ورځې سفر چې وکړي دله یو ځنګل راشي په دې ځنګل کې بیا دی روان دی کله چې د ځنګل منځ ته ورسېد نو ده ته مخې ته یو ډنډه راله غټه ډنډه ده بس ده ویې چېرې دا خو مخه ډنډه راته ښکاري دی ښکلی د اس نه راکوز شو دغه ډنډې غاړې ته کېناست چې د ډنډې غاړې ته کېناسته څه لږ ساعت چې دې انتظار وکړو ناګهانه په دې اوبو کې شړپ شو څه چې وګوري چې یو ښایسته حسین و جمیل جنۍ چې کوم دی نو په دې اوبو کې راښکاره شوه حاتم چې فکر وکړو نو د نامه له لاندې دغه اوس مهی دی شړپارې خېږي او له پاسه دا جینۍ ده دا جینۍ د دې حاتم خوا لره حاتم خو اوس د دې ډنډې د اوبو خوا ته ناست خوا ته راله او دی د دې لاس نه ونیو او چې څنګه یې ونیو بس مخې سره یې د ځان سره غوپه کړو دې اوبو ته چې ځان سره دې اوبو ته غوپه کړو بس حاتم په دغه ځای کې په ځان نه دی پوه شوی بس بېهوشه شوی او چې کله یې سترګې وغړولې په هوش کې راغی یو ښایسته باغ دی مزېدار ګیر چاپېره قسمه قسم ګلونه دي او قسمه قسم بوټي پکې دي او رنګ برنګ چې کوم دی نو ګلونه دي او خوشبویانې خېږي
ښایسته وطن دی، ښایسته باغ دی. په دې کې دی اوس چې کوم دی ولاړ دی. ته چې یو طرف ته ګوري نو دا ښایسته ښاپېرۍ جینکۍ چې کوم دی نو دا خنداګانې کوي، یو طرف ته روانې نو بل طرف ته روانې دي، بل طرف ته روانې دي. حاتم دې سوچ وکړو چې یاره داسې حسن خو ما چرې هم په دنیا کې نه دی لیدلی، دا څنګه کیدی شي؟ خو بیا ورته ډایرکټ د بابا خبره را یاده شوه چې ها دا یعنې فرد ظلمات دی او په دې کې به خپل زړه ټینګول غواړي، که دلته چېرته وښوی دی خو لاړ. خیر د خپل زړه په ځای کو نظر پک چې کوم دی نو کښته قسمه قسم ښاپېرۍ جینکۍ او پریانې چې کوم دی نو ته مخې ته اوړي راوړي، خو ده پې ځان غلی کړی دی. په دې کې بیا یو ګروپ راشي او هغه ګروپ چې دی د حاتم د لاسونه ونیسي روان یې کړي. روان یې کړي یو ښایسته علیشان محل دی هغې ته یې بوځي. په هغې کې په تخت باندې کښېنئ. چې څنګه یې په تخت باندې کښېنئ چې د ده سره چې کومه دا ښایسته جینکۍ او پریانې راغلي، ده خو سر کښته کړی چاته نه ګوري، بس پاچا غم غرض نه ساتي. دغه پریانې دغه ښاپېرۍ دغه جینکۍ لاړې شي او د دغې محل په دیوالونو کې تصویرونه جوړ شي. حاتم چې دا ویني هغه حیران چې خدایه پاکه دا څه ماجرا ده او دا څه لانجه ده، دا خو اوس چې کوم دی نو ډېره ښایسته ښایسته جینکۍ وې، ښایسته پریانې وې، لاړې په دیوالونو کې تصویرونه جوړ شي، دا څه قیسه ده. خیر یو ورځ پکې تېره شوه، دی ښکلی په دې تخت ناست دی. ماښام شو، چې ماښام شو بیا د دغه دیوالونو چې کوم دی دغه تصویران راووته، هغه ښایسته جینکۍ ته جوړې شوې، په دې محل کې چې کوم دی نو ګیر چاپېره ګرځي او ګډاګانې کوي او خوشحالیانې کوي، داسې چې کوم دی نو ځان ښی راښی، خو دی په چا څه غرض څه پروا نه کوي. شپه تېره شوه، سهار شو. سهار شو چې سهار شو په دې کې اوس د بل طرف نه چې کوم دی یو ګروپ راغی د ښاپېرو، ښایسته حسین و جمیل، او حاتم ورته ګوري نو بس لکه دی وایي چې لکه داسې حسن او داسې نقش و نګار ما په دنیا کې نه دی لیدلي، په زندګۍ کې مې نه دی لیدلي. خو بس دی خپل زړه د ټینګ کړی په ځای کړی. ډېر ښه ښاپېرۍ روانې دي او د دوی په منځ کې اوس یو ښاپېرۍ ده چې مخې په نقاب باندې پټ دی، خو د دې نور نقش و نګار او د جسم خطوط چې کوم دي نو هغه داسې دي چې لکه د هغې نه حاتم ته پته ولګېده چې دا هماغه پري ده یا هماغه ښاپېرۍ ده چې کوم ما ته باباجي یاد کړی. هغه راشي په لاس کې ورسره یو تال دی د قسمه قسم میوې خوراکونه دي پکې، هغه د حاتم ته مخې ته کېږي. حاتم چې کوم دی هغه وخوري، ځان پې برابر کړي، خېټه پې ډکه کړي. دغه جینۍ څه ده د حاتم مخې ته تاویږي را تاویږي، څه ورته ځان اخوا دېخوا کوي. څو پېرې حاتم دا نیت وکړي، دا اراده وکړي چې یاره دا جنۍ وینم د دې دا مخ چې کوم دی نو دا وینم چې دا به څنګه وي، خو ډېره ښایسته ده. خو بیا ورته مخې ته د باباجي خبره راشي چې نه ځان ګوره ټینګ کړه. خیر 2-3 ورځې پکې وتې دي، 4 ورځې پکې ووتې. حاتم سوچ وکړو چې یاره او دغه شان دغه جینۍ چې کوم دی نو دا مخې ته تاویږي را تاویږي، دا نور ښاپېرۍ ماپېرۍ چې کوم دی دا په دې دربار کې ګرځي را ګرځي او دله چې کوم دی دغه د میوو او د خوراکونو دا تال راوړي، دی دا خوراک کوي او دغلته ناست یو دغه تماشې کوي. چې کله 4 ورځې ووتې نو حاتم سوچ وکړو چې یاره زه که ټول عمر دلته ناست یم خو نه په دې میوو مړېږم او نه په دې تماشو مړېږم، دا خو به لانجه ورانه شي. چې کله سهار شو دغه جینۍ دا کومه ډېره ښایسته جینۍ چې د دغه او سره نورې چې کومې هغه لاړې په دیوالونو کې تصویرونه جوړ شو او بل طرف ته چې کوم په دیوال باندې هغه نورې جینکۍ وي، هغه نورې ښاپېرۍ وي، د هغو نه جینکۍ جوړه شوه. هغه بیا رالې چې هغه بیا رالې د ده ګیر چاپېره ګرځېدې نو ده پکې د یوې جینۍ لاس ونیو، د یوې ښاپېرۍ لاس یې پکې ونیو چې څنګه یې پکې د یوې ښاپېرۍ لاس ونیو نو بله چې راله د شاتې غاړې او دله چې لته ورکړه دی لاړ 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 بېهوش شو. دی اوس په هوا شوی دی او بېهوش شو. بېهوش شو چې ده چې کله سترګې وغړولې چې ګیر چاپېره وکاته یو کافر ځنګل دی، ګیر چاپېره ونې دی او ګڼې ونې دی، غټ ځنګل دی او دی په هغې کښېدی. اوس بس ده ته پته ولګېدی چې ښه بس خدای پاک د ازمایش نه راویستم او دا خو چېرته دشت هویدا دی. بس دی په دې ځنګل کې ګرځي 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 چې کله د مازدیګر ټایم شو نو په ده باندې آواز ولګېد. یو سړی چې کوم دی نو ورتې ورتې چغې وي او دا خبره کوي چې یو پیر مې لیدلې ده او دویم ځل مې ارمان دی، یو پیر مې لیدله او دویم ځل مې ارمان دی. دی په دغه آواز پسې شو، روان 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 په یو ځای کې یو بوډای په لاس ورغی او جامې مامې چې کوم دی نو
لکه اډو شته یې نه چې چیرلی میرلی ورته زانګ یو یخته یې ګډ وډ دی په بد حال دی دا چغې وایي دغه منډه وایي یو وار مې لیدله او دویم وار مې ارمان دی دې حاتم دا سړی رانیولی دی ځان سره یې کېنولی او تپوس یې ترې کړلی چې باباجي تا ته څه تکلیف دی او دا ته څه قیصه کوي او د دې سوال د جواب دپاره خو زه د ډېر لرې نه راغلی یم چې یو وار یې لیدلی دی او د دویم وار یې ارمان دی دا څه قیصه ده هغه بابا ده ته قیصه وکړه چې زه دغسې را روان ومه دغسې یو ډنډ ایله رالمه په هغه ځای کې دغسې یو نیمچه جینۍ وه هغه یې زه په هغه اوبو کې ډوب کړمه داسې زه یو محل ته داسې یو ځای ته لاړم په هغې کې بیا داسې ښایسته خاپیرې او جینکۍ ګډېدې داسې یو ښایسته جینۍ پکې راله او په مخ یې نقاب و هغې ته زه ټینګ نه شومه او وړه چې کوم دی نو ما په هغه ځای کې وبېلو وړه زما چې کوم دی وښویدو هغه جینۍ زما مخې له راله او ما ته نقاب لرې کړو او دا ارمان مې و چې زه دا وینم او چې څنګه مې ته نقاب لرې کړه او ما چې هغه مخ ولیده نو بس زه چې کوم دی په هغه ورځ لیونی شوی یم او چې څنګه مې هغه وخت ولیده نو ما له چېرته چې الله ته راکړه او زه دې ځنګل ته راغلی یم اوس راته څه لار نه معلومېږي چې په کوم طرف لاړ شم نو د حاتم ورته ووایي چې ښه دا دغه قیصه وه چې یو وار یې لیدلی او دویم وار یې ارمان دی دا خو زه هم خدای پاک د دې شي نه بال بچ کړم که نه که ما دا نقاب لرې کړی وی نو زه به هم په دې ځنګل کې اوس ما منډې والې او زه به هم په بد حال وم وار څه به رانه پاتې شوي بیا دې بابا ته ویلي چې ماما زه تا خو ما ته زما سوال جواب راکړو غټ مشکل دی راته آسان او راځه چې کوم دی تا دغه ځای ته ورسوم او روزانه یې کوه یو وار نه بیا یې کوه خو یو خبره پکې ما معلوم کړله چې هغه کار به نه کوې څه کار به نه کوې چې لاس به وله نه رانیسي که لاس دې وله راونیو نو لته درله درکوي واپس دې ځنګل ته رارسوي او بیا چې کوم دی نو ټول عمر به ترې ونه وځي هغه ورته وایي چې چېرته به هم دا چل ونه کړم خو چې صرف ینه به دغه مې ارمان دی دی ورته وایي ټیک ده بابا را ځان سره په مخ کې کړي دغه ځنګل نه راوځي او هغه ځنګل ته لاړ شي چې په کوم کې ډنډ دی هغه اوبو غاړې ته یې کښېنئ او چې بس اوس نوره خبره خو تا ته معلوم ده بابا ورته وایي چې یاره داسې کار دې را سره وکړو چې هغه ارمان دې راله پوره کړو حاتم د هغه ځای نه راواپس شي را روان د هغه خپلې شهزادګۍ محل ته راشي خپلې شهزادګۍ سره څه ورځې تېرې کړي بیا د هغې نه رخصت والي واپس را روان شي د ګیدړ ځای ته راشي د ګیدړ ځای ته چې راشي د هغه سره هم یو ورځ نیمه ایسار شي د هغه نه بیا راواپس شي را روان دی په لاره کې دا لومبړ هم میلاو شي لومبړ یې نه هم رخصت ته را روان حتی دا چې شاه آباد ته راورسي نو منیر شامي ته ځان ورسوي هغه ته وایي چې ځوانو مبارک شه د یو سوال جواب خو موږ ته میلاو شو ډېر خوشحاله شي په دې کې حسن بانو ته پته ولګي چې یاره داسې حاتم د سفر نه واپس راغلی دی هغه یې زر راوغواړي په پرده کې ورته کښېني او تپوس ترې کوي حاتمه څنګه چلو شو د حاتم ورته وایي چې ټوله قصه ورته وکړه ټول حال احوال ورته بیان کړي چې دغسې یو وار یې لیدلی دی بیا ارمان دی د دې سوال دا واقعیت و دا قصه وه حسن بانو چې دا خبره واورېد چې بلکل ټیک خبره دی وکړه دا خبره ستا بلکل صحیح ده همدغه خبره د دې خبرې دغه راز دا حاتم ورته وایي چې حسن بانو شابه او دویم سوال راته وایه چې زه وځم دا حسن بانو ورته وایي د خدای دپاره داسې کار وکړه چې ته ډېر ستړی شوی ډېر تکلیفونه یې دا کړي لږه دمه وکړه 4-5 ورځې ارام وکړه او بیا چې کوم دی بیا به ته بل سوال لپاره لاړ شي د حاتم ورته وایي چې دا خبر دې هم ټیک ده حاتم د خپل ملګري سره د منیر شامي سره دا 3-4 ورځې تېرې کړي او بیا په حسن بانو پسې راشي حسن بانو ته وایي چې یاره اوس ته داسې کار وکړه زه نور نه شم ایساری دی او فوراً چې کوم دی ما ته دویم سوال وایه حسن بانو ورته وایي چې ځوانه دویم سوال دا دی چې نیکي کوه سیند ته اچوه نو د خیره سره دا و زمونږ د نننۍ قصې اولنۍ قسط طبیعت زما لږ خراب و مرۍ مې هم خوږېږي طبیعت مې سیټ نه دی خو نه ریکارډینګ مې وکړو نن را سره چانس و بیا به ګورو چې کله موقع میلاو شو د دویم قسط او کوشش به کوو انشاءالله چې ما اندازه واخیسته دا قصه چې دومره نن ما په یو قسط کې وکړه نو 4 قسطونه به کم از کم لګي نو کوشش به کوو چې بل قسط زر ریکارډ کړم
او ډېره خوندوره او ډېره مزیداره قصه زما په خپله ډېره خوښه شوې ده. نو دا قصه به انشاءالله تاسو د شته واورئ، خوند یې اوچت کړئ او تر د بل قسط پورې د بل خوندور مزیدار پاټ پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. ښه ده، آباد اوسئ. د الله په امان.